السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم و عزتمند و مجاهدین و طالبان و غازیانو، الله مو راوله، الله مو دا فتوحات کامیابي او لاسته راوړنې لا پسې ګړندۍ که د فتوحاتو په دې ګرمه لړۍ کې الحمدلله د افغانستان د مختلفو ولایتونو فتح او را روان د فتحو زیري چې ډیر زړه راښکونکي او ډیر په زړه پورې او ډیر د دښمن ملا ماتونکي راپورونه دي، هغه هم در سره شریکوو. تازه ناتایید شوي راپورونه وایي چې د فراه ولایت مرکز هم د اسلامي امارت د اتلانو او غازیانو تر قدمونو لاندې شوله. د جوزجان ولایت مکمل د طالبانو په کنټرول کې ده. اوس هم په کاپیسا ولایت باندې هم الحمدلله تندریز ګزارونه روان دي. د فتحو ګرمه لړۍ همداسې ګرمه روانه ده. دا چې طالبانو له ځینو مارشالانو نه پرتګونه ویستلي دي او له ځینو نورو نه به یې وباسي، دا هم د تاریخ یو باب ده چې هغه ظالمان، هغه د قدرت جزیرې، هغه کبرجن او هغه د امریکا په ډالر او په بیپین جاودو مست غوړه او داړه ماران چې د دې ملت په وینو باندې داړې سره وې، هغه هم ورو په ورو د جګړې له ډګره تښتي او یو شی چې دوی ته ورپاتې ده هغه اضطراري ناستې دي، اضطراري غونډې دي. بس هلی چې طالبانو لایف ده، هلسې طالبانو پلانکی ولایت ونیو، هلسې طالبانو هلته ډوډۍ وخوړل، هلسې طالبان په موټرسکل تیر شول. دا اضطراري ناستې فایده نه کوي. نن ټامي محب غوښتل چې جوزجان ته لاړ سي، خو طبعا ذاتي جذبات دي، خو انسان د جذبات لري او بیرته په لاره کې له طیارې نه پیلوټ تیلي چې راتاو سیاره هغه کابل ښه د سیمټي دیوالونو شانه به میزایل شاټوو، بس رسنۍ دي او بس په رسنۍ دا فیسبوکي فتحې کې دي. په یو اصطلاح خو دوی خپل ځانونه هم مالامال کړه، خو دا د قدرت نشه چې ده هغه بیا تر ټولو زیاته ده. هغه د دنیا او مافیها ټولو نه هغه نشه زیاته ده، ځکه چې سړی چې څومره مالداره کیږي نو هغه کوشش کوي چې په سیاست کې ځان دخیل کړي، قدرت ته ورسیږي، وزیر اعظم شي، وزیر اعلی شي او صدر اعظم شي، بالاخره نوره نړۍ لاندې کې دا د قدرت نشه هغه بیا بیله نشه ده. موږ لیدلي په نړۍ کې ډیر میلیاردران دي چې هغوی ښه ژوند لري، پیسو ته ضرورت لري، د ورځې په میلیونونو ډالر عاید لري، ګټه لري. هغوی هم کوشش کوي، لکه ښه مثال ټرمپ ده یا نور په نړۍ کې دا ولسمشران چې دي، نو هغوی کولی شي دغه د وزیر اعظمۍ او د باچاحت ژوند په د خپلو پیسو هم جوړ کړي، خو دا د قدرت نشې پسې راخیستې دي، هغه بالاخره قدرت ته رسیږي او د خلکو وینې تویوي. نو دغسې ده ټامیان که څومره پیسې پیدا کړي، خو دا د قدرت نشه یې له سره نه وځي تر څو چې په دې مغزو باندې یو کالتوس ورته ونه لګېږي. نو د دغه په لحاظ باندې ملګرو تاسو لایف خپرونه د سره نشر کوئ او ورو ورو به مخکې سره ځو انشاءالله العزیز. لایف خپرونې په نشر کې د تاسو همکاري غواړو. پرون خو هغه ملګري ویلي وای لایف مې درته دومره تاغه که چې نن انشاءالله کوشش وکړي چې نن هم دغه کې که نه. نو زمونږ هدف د لایف خپرونې حقایق خپرول دي. شاهین صاحب موضوع نسته په هغه کې، په لایف خپرونه کې چې موضوع نه وي، تاریخ نه وي، نو بیا خو اوس صحیح شو. د دعوت او ارشاد رسمي شمیرې دي، موضوع مو هم د دعوت او ارشاد په بنیاد باندې دغه کوم لمبرونه چې مونږ تاسو ته
په سکرین باندې ښکاري دا شمیرې د دعوت ارشاد د کمیسیون شمیرې دي. تاسو کولی شئ په دغه شمیرو باندې اړیکه ونیسئ، د اسلامي امارت د دعوت ارشاد له کمیسیون سره رابطه وکړئ تر څو تاسو ته لار وښیي، د تاسو حفاظت وشي، تاسو د امارت سره په یو ځای کېدلو کې کوم مشکل سره مخ نشئ. لاره کې طالبان یا نور ملګري چې کوم ناخبره دي د برید ښکار نه شي. نو د دې په خاطر تاسو کولی شئ چې له دغه شمیرو سره اړیکه ونیسئ. د دغه شمیرو سره مو چې تر څو اړیکه نه وي نیولې، کوشش مه کوئ څوک مو غلط نه کړي، دوی نه اطمینان ترلاسه کړئ تر څو مربوطه مجاهدینو ته خبر ورکول شي او د تاسو د یو ځای کېدلو بهیر شفاف وي. او راشئ له خیر سره روش ښه نوشیجان کوئ، انګور، انار، کاټن دا درته درکو، پیسې درکو، ځکه ځئ خپلو کورو ته. نو په دغه وجه باندې د ظالمانو ملا ماته ده، د خاینانو ملا ماته ده. تاسو کوشش وکئ چې لایق خپرونه د سره شیر کړئ. شاهین صاحب محترم، قاری صاحب ته لینک ورولېږه تر څو حبیب صاحب لینک مې ورلېږلی دی، لینک مې خالد صاحب ته ورولېږه، ورونه لایک در سره شیر کړئ، پرونی پیج ووهه. نو دا د موږ تاسو همکاري ده، که چیرې همکاري ونه کړو د هغه لینک هم در سره ورکړه، د لایف لینک ورکړه شاهین صاحب. د لایف لینک مې ورکړی، هغه هم ورکړه بیا دا ده، زه اوس ورته لېږم. نو تاسو لایف خپرونه نشر کړئ وروره، موږ به له دې خلکو سره مقابله کوو، په وړاندې به ځو. قاري صاحب محترم، دا د لایف خپرونې لینک هم در ولېږه، تاسو کوشش وکړئ چې لایف خپرونې ته راشئ. نو د دوی د فیسبوک فتوحات خو ډېر ګړندي روان دي. یو راجیک سي وایي هله چې بي 52 بمبار کړی دی، بل راجیک سي هله چې بي 55 بمبار وکړه. د الله اکبر نارې، هغه د الله اکبر سورې، د الله اکبر چغې، هغه نادرکه دي، بیخي نه ښکاري. د الله اکبر نارې د بي 52 په نارو باندې بدل شو، او د بي 52 نارې د الله اکبر نارې خپې کړلې، غلې یې کړه. هماغه یوه ورځ د الله اکبر ناره وه، نور ذاتي نارې هم ختمې شولې. زه نه پوهېږم څه شو، هغه د CIA او د بلیک واټر مزدور څه شو، سالیګی هغه نه ښکاري. نو د CIA مزدور سالگی بیخی درک نسته. نو ملګرو تر څو پورې نور عزیزان دوستان راځي، تاسو لایو خپرونه د سره شیر کړئ. د امریکایانو بیا راګرځېدل یا خلکو ته دا تمې ورکول چې امریکا به دلته بي 52 خو دا 20 کاله ده، 20 کاله امریکایانو دلته په موږ باندې ګلان نه دي شیندلي، دلته موږ سره کرکټ نه ده کړی، دلته موږ سره فوټبال نه ده کړی، دلته موږ سره ټینس نه ده کړی. نو تاسو کوشش مه کوئ او مورده څه وډار کوي. غونډې منډې روانې دي. د قلی اردو قماندان د 209 شاهین قلی اردو قماندان ځان په مریضۍ باندې اچولی ده،
اوس اجازه نه ورکوي د کابل اداره چې هغه راشي کابل ته. سړی قول اردو قمندان مریض ده، د هلمند سادات محترم قمندان د قول اردو مریض ده، کور کې بچی ده د دوه میاشتو، اوس د 10 میاشتو ده، 18 میاشتې 8 میاشتې کور نه ده لیدلی. په مسافرۍ کې هم دا غریبان مړه کړل. نو دا خو ډېر زیاتی ده. پرېږدي چې دوی لاړ شي، مریضان دي، د قول اردو قمندان، والي صاحبان، دا ټول مریضان سوي دي. نو دوی ولې نه پرېږدی چې کور ته لاړ شي؟ دوی ته اجازه ورکوي، دوی پرېږدی چې لاړ شي، کورونو ته خپل لاړ شي، عسکرو ته اجازه ورکوي. زیاتی مه کوئ، حالات خو کنټرول دي. نن تلویزیونونو کې دا خبره چې په هلمند کې مطالبان مات کړه او د طالبانو 20 سرې قطعې وې او 3 دانې پاتې دي، نور لاړل ختم سول. زه نه پوهېږم چې دا قطعې د طالبانو 2 نفري دي که 1 نفري دي چې 20 دانې ختم سو، 3 پاتې سول. په ښارونو باندې بمبار کوي. که ته نر وای خوشحال سادات او که کوم خنزیر، تا به د هلمند ولسوالۍ ساتلی وې، تا به بیسونه ساتلی وو، تا به د هلمند له تمامیت ارزینه دفاع کړي او د ښار په کوڅو په صرافه مارکیټ کې جګړه نه کیږي. جګړه د ولس په تاوان ده، او که تاوان ولس ته رسیږي بیه به یې ته پرې کوې. لرې نه ده چې د طالبانو چړې د تا مرۍ ته ورسیږي له خیره سره او بیا به سلګۍ وهې، بیا به چغې وهې. تا غوندې ډېر پړانګان طالبانو ته کمیسونه او پرتګونه او پتلونونه وویستل. ته تر دوستم پیاوړی نه، د تا په کور کې به خدا وسم چېرته ډوډۍ پیدا کیږي که نه. دوستم میلیاردر تنا په کور کې دومره اسونه ولاړو چې د هغه اسونو بیه د تا له قول اردو نه زیاته ده. د دوستم تنا د اسونو وربشه د تا د ټول فوج له عشې نه زیاته ده. هغه چې د طالب په وړاندې مات شو، مقاومت یې ونه شو کړلی، تر تا امریکانو ته خلاصمندم، امریکانو ته شهیدان ویلې. او ته خو چې له امریکانو سره سعادت خانه تعلقات هم لرې، له بلې لارې لرې، له هغه نه موږ خبر یو. تا خو جنسي اړیکې وې له امریکانو سره. که د هغه زوړ شناخت له نګاه نه ته غواړې چې امریکا هلمند ته بیا امریکایان یا بهرنیان راولې، خو ممکنه نه ده. نن به د بایډن خبرې اورېدلې وي، هغه هم درته تسلیت درکوي، ویل چې د افغانستان حکومت ډېر قوي حکومت ده، کولی شي چې د افغانستان له خلکو نه دفاع وکړي. نو یا ورته چې چا ماته وخوړله، کوم پهلوان چې د غېږې په میدان کې یو وارې څملاسته که بیا یې 10 وارې په غېږه ورولې، هغه څملي. ځکه هغه لاړه، هغه خپل روحیه هر څه له لاسه ورکړه. نو تاسو کوشش وکړئ وروره چې لایو د سره شیر کوي. قاري صاحب سعید خوستی هغه به هم راشي. د دعوت ارشاد شمیرې مو درته اچولې دي، په دې شمیرو باندې اړیکه ونیسئ، راشئ د اسلامي امارت له مجاهدینو او له اتلانو او له غازیانو سره یو ځای شئ او ضد مه کوئ. وایي ضد مه کوه، راشه داخل د حق فوزو کې. نو تاسو تم وایو ضد کول د تاسو په زیان ده. مشران به مو تښتېږي، له یو بیګ سره راغلي، له یو بیګ سره به لاړ سي. محب خو ښځه هم امریکایي ده، بچي خو هم د هغه مخکیني میړه هم سته او د دم سته، هغه خو به لاړ سي امریکا ته. شړونګا شټا سره خو تیارې لور په امریکا کې ده، هلته به لاړ سي. خپل د زوم کور ته به لاړ سي. انیف اتمر خو برتانوی ده، انګریز ده، که نور کلیلن ځای ورنه که واشنګټن خو یې ورکوي، هلته به لاړ سي. لوړ پوړو چارواکو ته هغه د امریکا ویزې ورکوي. عسکره تا ته به څه شی درکړي؟ تا ته خو نه امریکا ویزه درکوي، نه پناه درکوي، نه دې په قصه کې ده، نه دې په مرګ خفه ده او نه دې په ژوند خوشحاله ده. ته خو لکه واښه غوندې دسې بس ریبل کېږي. طالب دې م وژني، امریکان دې م بمبروي، حکومت دې م روره ګله په مړي باندې خبر نه ده. ته دې ځان غم وکړه، دغه شمېره د تا دپاره بهترینه موقع ده. دا اوس زنګ ورته ووهه. د کابل چارواکي، د پارلمان وکیلان، وزیران ټول کولی شي په دغه شمېرې باندې دعوت ارشاد له کمیسیون سره اړیکه ونیسي،
وزیران د زنګ وهلو اجازه نه لري. شړنګا شټاسر یاسې نه چې ورته ولګېږي او زنګونه شروع کړي، میسج به کوې، په نوبت ته به انتظار کوې چې شټاسر یا امرالله صالح چې نوبت دې راغی دعوت ارشاد د کمیسیون مسئولین به جواب درکړي. نو دا شمیره د هغه خلکو غولیدلو عسکرو دپاره دي، د نورو وزیرانو د مسئولینو دپاره دي. کولی شي چې په دغه واتساپ نمبر باندې رابطه وکړئ، ځانونه په امن کوي، خپل سر په امن کوي او خپلو کورونو ته لاړ شئ. دغه نور خو اسم هغه ده دوستم ترکیې ته تښتېدلی ده، دا نور هذا الخیاز. محترم قاری صاحب سعید خوستی، تاسو لایف خپرونې ته د ګډون لپاره لینک درلېږلی ده، تاسو راشئ لایف کې ګډون وکړئ تر څو پورې د دې خلکو ته دعوت ارشاد کمیسیون شمیرې هم موږ ورکړي دي او تاسو هم هغه خپل خبرې ورته وکړئ. نن ملګرو په فیسبوک او په ټویټر باندې هشټاګ هم موږ روان کړی ده، نو هغه کې هم د ګډون په خاطر باندې نصر من الله و فتح قریب دا هشټاګ ده، دا د دوی په ملا باندې د راکټ ګزار ده. د هشټاګ کې ګډون دپاره سیکولران ملحدین هغوی ته د دې ښودلو لپاره چې دا هر څه الله کړي دي، دا هر څه الله تعالی کړي، دا د طالب کمال نه ده، دا د الله تعالی مرسته ده، د الله تعالی نصرت ده. د دې په خاطر چې مجاهدینو نه طالبانو نه غرور ونسي، نو نصر من الله و فتح قریب هشټاګ کې ګډون وکړئ. دا زمونږ او ستاسو باور ده، یقین ده چې هر څه الله تعالی کړي، نصرت فتح ټول د الله لخوا نو مونږ د الله یو، ژوند مو د الله ده، ژوند راکړی الله تعالی د دې دپاره ده چې د اسلامي نظام نه دفاع وکړو، اسلام په ځان باندې عملي کړو، نورو ته یې وروښیو. اورئ شاهین صاحب، تاسو غږ اورئ؟ غږ دې شته مبین صاحب. لینک مو ورکړی ده قاري صاحب ته؟ لینک مې ورلېږلی قاري صاحب ته. لینک د هغه لینک د سټوډیو لینک، د سټوډیو مې ورلېږلی، دواړه لیدلي م دي. ښه زه اوس به انشاءالله راشي. لیدلي دي انشاءالله را به شي. ښه جنرال صاحب ته پورې به دغه ویډیو واچوو، دا د کندوز ویډیو ده، دا ورته واچوه شاهین صاحب. ګرانو ورونو محترمو اوریدونکو، چې څونه موږ ووایو مثلا هغه بیا داسې کېږي چې د موږ د خوا نه خبرې کېږي. بهتره یې دغه ده چې د هغو د څنګ سره داسې یو سند هم وي. دغه یو عسکر د خلک وایي چې د عسکرو سره بده رویه کېږي، خلک وایي چې څوک ګیره ونه لري. دغه سړی نه ګیره لري، یو عسکر د مخالف وه، اما څونه ښه رویه ورسره کېږي تاسو په خپله واورئ. الله دې خیر درکړي، خوشاله اوسئ. دا ان شاء الله هغه هم خپل ژوند کوي، هغه هم ګرځي. دشمن په حالات کې و، دشمن پاک ضعیفه ده، پاک دولت له باید
قمندان د امنیې و والي چیرې و قمندان د امنیې تښتېدلی والي تښتېدلی قمندان یې پر یو ټیم تښتېدلی هېڅوک موجود نه دی پیغام لري په دا پیغام نه رسي هغه هم راشي وامر ویل خبرې عسکر راشي و خبر ختم شي مبین صاحب موږ به د ورونه راواخلو که تاسو اجازه یې قاري صاحب ته پر راشي صحیح ده ښه را به شما د ورور ته افغان ورور سلام علیکم مهرباني وکړئ مایکم خلاص کړئ لږ لوړ غږېږي لږ په زوره وعلیکم السلام الله دې راوله لږ داسې ژوندی غږېږي ښه 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 غږ دې ډېر ټیټ دی وروره غږ دې ډېر زیات ټیټ دی بیخي ټیټ دی زه نه پوهېږم څه وایي جنرال صاحب زه غږ نه اورم وروره تا غږ ټیټ دی الو مې دې واورېدل سلام علیکم وروره ستړی مه سې په خیر راغلی زاهد خان مایک خلاص کړه سلام علیکم مبین خان تاسې ورور شتدو اورېدونکو ته ټولو ته سلامونه یم څرنګه یاستئ ښه یاستئ جوړ یاستئ قربان دې سم وعلیکم السلام په خیر راغلی مهرباني صاحب موضوع باندې نه یم خبر ډایرکټ راغلم تاسې موضوع دغه ده چې د دعوت او ارشاد نمبرونه موږ اچولي دي چې هغه ورونه چې غواړي چې د دغو فاسد ادارې نه راووځي او د طالب ورونو سره یو ځای شي نو هغه د نمبرونه شته تاسو څه پیغام دی هغو خلک ته چې تر اوسه پورې دغه مایک هم ډېر شور دی تر اوسه پورې هغه مثلا په دغه اداره کې ولاړ دی تاسو څه پیغام دی هغو خلکو ته مهرباني السلام علیکم وعلیکم السلام مهرباني صاحب شاهین صاحب زما سوال دا دی د جنرال موبین ولې دغه ماسک په سټ کې تړل ښه ماسک خو هغه انسان دی یو نفر والا ډېر خطرناکه سوال یو په شاهین صاحب ګوره ورور در شما داسې چل دی بعضې خلک د ماسک شاهین صاحب دا خبرې مونږ خالي کرامات غواړو ما نه پوښتنه کړې شاهین صاحب زه نه غواړم چې زه جواب ورکړم بس خلاص بل کس زړه یې ماسک کوي والا ښه بل به راواخلم سم سوالونه وکړئ د ماسک دې چیرې ده قلم دې جیب کې وکړه په لاس هغه خبره شاهین صاحب دې نه تېر شه دا مهمه نه ده دا سوال امارات زما خوښه ده زه په تندي باندې لګوم په څه چې ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام مهرباني صاحب اول جنرال صاحب مبین ته زما له طرفه ډیر سلامونه او ډیر وخت لکه دې ته انتظار وم چې دې سره زما خبرې وشي ان شاء الله نن ورسره زه مخاطب یم او ډیر سلامونه زما له طرفه وعلیکم السلام وعلیکم السلام وطن یا بړستن مهرباني وکړه وطن یا بړستن مننه سلامونه ټولو ته خدای دې کې جوړ روغ او صحتمند اوسئ ګوره دغه تاسو نمره چې دغه خلکو ته تاسو باید تسلیم کړئ چې هغه ځان د پنجاب د مزدوري نه کې خلاص او هغه څوک چې تاسو ته راځي او تاسو د صفوفو سره یو ځای کېږي دغه نه مرګ ورته ښه دی چې د پنجاب د نوکرانو خو ګوره هغه خو باید تاسو کې دا د مونږ لایق خپرونه ده مونږ خوښه نمره مو خوښه تاسو لاړ شئ خپله لایق خپرونه وکړئ طالبانو ته دغه شمېرې هغه کوي رسنیو کې ورکړئ چې طالبان کولی شي په دغه شمېرو مونږ سره اړیکه ونیسي د پنجاب له غلامۍ ځان خلاص کړي دا خو د مونږ خوښه ده مونږ د امریکا غلامانو مزدورانو د سیایو د بلیک واټر ناکرانو ته لمبر ورکوو 25,000 تر اوسه الحمدلله امارات سره یو ځای شوي دي نور هم یو ځای کېږي نو دا خو نشي کېدی چې ته د ما په لایف کې د پنجاب نمرې ورکې د پنجاب نمرې ورکې خپله لایف جوړ کړه تلویزیونونه لري هغه لري
ورسه هغه سره د خپل اړیکه ونیسه. صحیح ده وروره؟ او تاسو خپل فکر وکړئ، یو څوک فکر نه تیر سه لرې که بیا عقل سړی خره راسې دلته غمرۍ به تازه کوې برغم شو خپله لایف جوړ که خپله خبره د خپل لایف کې که دا د ما لایف ده وروره زه پوه شه شمېرې مې پوه شه. یوه یادونه ملګرو چې هشتاګ نصر من الله و فتح قریب په فیسبوک ټویټر په ټولو چینلونو باندې نشر کوي. نصرت د الله تعالی ده، فتح د الله تعالی پرزو په مجاهدینو باندې او دې کې هیڅ کمال د چا نشته. په دې باندې مو باور ده، یقین مو ده چې ان شاء الله العزیز دا خلک نور ختم دي او مات دي. ذبیح الله تګابی سه مهرباني وکړه. السلام علیکم جنرال صاحب، تاسو شاهین صاحب محترم اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. جنرال صاحب تاسو څنګه یې؟ شکر ده الحمدلله، مهرباني وکړه. خبره د کمیسیون د هغه د تسلیمېدو خو بس شمارې اعلانوي زموږ مشران الحمدلله مجاهدین دې کار کې تر موږ خو خوشحاله یو، ولس هم تر خوشحاله دی چې هر ځای کې د هغه خلکو د ژوند دغه غواړي چې ژوندي پاتې شي، مړه نه شي. دغه فاسد یهودیانو دغه صلیبیانو دپاره ژوندي پاتې شي او موږ یې ورته بخښنه هم وکړه. ټول ته موږ یې که شهیدان کړي دي اولاد پلار ورور هغه هم ورته موږ بخښنه وکړه چې هغه د رئیس تسلیم شي. دا ښه کار دی، موږ ورته وایو چې رئیس تسلیم شي، بس دې کابل مفسد ادارې نه لاس واخلئ. دا ستاسو ژوند چې ژوندي یاستئ کار درنه اخلي، چې مړه شئ یو ځمکه درکړي هغه هم ته اوس نه درکړي، هغه نه روکه وکړه بس لیونه‌برسي خبره وکړه. مځکه چیرې ده وروره؟ مځکه نمره ورکوي هغه د هغه دوپړپال ته د ناوش نمره ورکړې وه ان چې مړه مو خندلې خولۍ چینګه نیولې چې ځان نمره خو مې وګټله، یو نمره مې وګټله. او جنرال صاحب او دا د ټویټر اکاونټ د کوم یو دی؟ د ما د ټویټر اکاونټ چې دا مخکینی مې بلاک سو، یو بل خبیث بې غیرته بې ضمیره د ما په نوم باندې ټویټر جوړ کړی د هغه د ما نه ده، د ما د ټویټ نه هغه نه ده د ما ټویټر چې دا مخکې 14,000 فالوور و هغه بند سوی د عریضي بل مې جوړ کړی ده. اخر کې د ما چې دا یوزرنیم یې مبین خان 123 دغه د ما ټویټر ده او 15,000 څه د پاسه فالوور دي. دا ټویټر ده، دا 15-16 ورځې کېږي جوړ کړی مې ده. ډېره مننه. او بل دا خبره خان 123 یوزرنیم دغه د ما ټویټر ده. په خبرونه چا پوښتنه وکړه د جنرال صاحب د ټویټر بیا ما ورته ولېږه، هماغه وړه کې چې کوم یو فالوور یې لږ و مې ورته ولېږه، تګاو نه تګاو ولسوالۍ نه و او ورو پوښتنه یې کوله جنرال صاحب. او بل خبره هم دا کوله تګاو کې څه حالات دي اوس په الحال؟ په تګاو کې څه حال ده؟ والله شکر د تګاو ولسوالۍ خو د مجاهدینو لاس کې ده، بس الحمدلله مجاهدین یې بس ښه کنټرول کوي. عسکر کمانډویان خو به مو پنجاب ته نه وي ځغلولي؟ بهت والله کمانډویان خو نه دي رابرابر شوي جنرال صاحب. دا د شپې 2 چاپې ووهلې، درېیمه چاپه کې ورته نو بس مرګلي دي نو ښه ورته هر ځای کې بس ورته مهمات هر څه بس هر کوڅه کې هر ځای کې چې ووایه بس نفر لیزریان بس دی ویرېده. دې له فکر کومه چې جاسوسي ورته وشله پوه شللو چاپې مافې هم نه وهي الحمدلله. بس کری شي به ورسره ګورو که نه دې کوڅو کې مخکیني غونې کمانډویان هم تاسې لیدلي عکسونه که نه چې پراته وو هغې نه دا وارې بدتر وو، دا وارې خونه کې ځوړندو بس خونه ځوړندو دا وارې چې ټولې ویني او که داسې عملیات وکړي افغانانو باندې څه عملیات کوي د ډرون عملیات کوي مدرسې زموږ وشتلې مدرسې بمبار کړلې. احمد وروره مهرباني وکړئ مایک مو خلاص قدرمن شه تګاوی سم. احمد رور مایک مخلاص کې ښه. اریان ګل شاهین صاحب دې ته وګوره، نوم ته وګوره او عکس ته وګوره، عجیبه ده والا بیخي اور او اوبه یې سره یو ځای کړي دي. امارات مهرباني وکړه مایک دې خلاص کړه. لالا مړ ده که ژوندی ده؟ جنرال صاحب ښه یې جوړ یې؟ شکر ده. عکس دې چې لګولی دا مړ ده که ژوندی ده؟ سخت ځان خلاص که زه یې مړي؟ نه دا شهید ده. شهید ده. دا د بولدک فتح چې لیدلی وای بیا کتللی یم وای د موږ به ارمان نه و. ښه دا ورته په شمول مخ رنګ دې ولاکه دې سړي هغه خو دا د هغه کې نه و کنځلې مه کوه یاره. خو چې دا کس زه نه کته کوم تاسو یې کته کوئ بیا خوند نه کوي. دا هغه یو کس د لالا په جنازه کې ویلې وای لالا مړ نه ده. هغه څنګه چالو دا خو مړ سو
شهید ته هېڅکله څوک مړ نه شي ویلی. نو بیا بیخي هم ولې مړ نه ښخ هغه که شهید ده. ولې بیا ښخ که نو چې مړ نه و؟ هغه د تا غوندې مردګاوان هغه د تا غوندې مردګاوان سل هم نشي پسې رسېدی. نو دا څه سو خو مونږ دغه ارمان و چې د بولدک فتح یې لیدلی وای، بیا که تللی یم وای پروا یې نه کوو. دا د قندوز شبرغان لالا مړ نه د لالا ژوندی د لالا څه سو بیخي نادرکه ده. بالکل ژوندی دی، بالکل ژوندی دی. تا ښځه دی صحیح سو بس بیا یې کور ته بوځه د دغه لالا د برپدر له تا سره ناله چې څه عقل یې ورښودلی ده. لالا د بس کنځلې دی بل کار. سلام علیکم محترم قاری صاحب، لایق پرون ته بخیر راغلی. وعلیکم السلام ورحمت الله. جنرال صاحب د فتوحاتو د ګرمو فتوحاتو مبارکي ومنئ. الله مو عزتمن لره ماشاءالله. ټول اوریدونکي ټول ملت ته مبارکي وایم. شهید صاحب تاسو ته مبارکي وایم. الله رب العالمین دې د فتح په خیر زر تر زره بشپړه کړي ان شاء الله. دغه ځوان دی الحمدلله قاری صاحب د مبارکۍ په ویلو سره د ځوان بیخي داسې کڅې ستړی مه شې ځوانه. السلام علیکم. قاری صاحب وعلیکم جنرال صاحب مبین صاحب تاسو قاری صاحب الله مقدر وکړه. قاری صاحب محترم که دغه د فتوحاتو نوې لړۍ چې نن کومه علاقې فتح شوي دي دا هم د ملګرو ته وایي، د لمبر په رابطه هم د ملګرو ته وضاحت ورکړه او د هشتاګ په باره چې ډېر مهمه ډېر په زړه پورې هشتاګ ده چې ملګري فیسبوک ټویټر کې دې نه قوي کار واخلي او دا هشتاګ وځلوي، نصر من الله و فتح قریب. په دې مو عقیده ده، په دې مو ایمان ده. مهرباني وکړئ. اول خو په ټویټر کې نصر من الله و فتح قریب دا هشتاګ ټاکل شوی دی. انشاءالله د دې هشتاګ لاندې ملګري نشرات کوي. د موږ مبارزین ورونه د موږ خواخوږي مسلمانان مجاهدین ملت د دغه هشتاګ را سره بدرګه کولی شي او په مقابل کې به د کابل فاسدې ادارې خیاطانو هم یو هشتاګ جوړ کړی ده. دوی هشتاګ سانکشن پاکستان ته سزا ورکوي، پاکستان ته جزا باید ورکړل شي، پاکستان باندې بندیزونه باید ولګول شي. دغه اوس موږ د دوی نه پوښتنه کوو چې داسې دا چیغه چاته وهي. دوی دا چیغه نړیوالې ټولنې ته وهي. نړیوالې ټولنې ته لګیا دي چې پاکستان ته سزا ورکوي، پاکستان باندې پابندي ولګوي، پاکستان باندې بندیزونه عاید کوي. نو زه وایم چې هغه څو ورځې مخکې خو تاسې الله اکبر ویلو، الله ته مو چیغې والې. دا نن څنګه نړیوالې ټولنې ته لګیا یې، دا نن څنګه ملګرو ملتونو ته لګیا یې. په خپلو ټویټونو کې ملګري ملتونه یونما او امریکایانو دغه خلک هم ټیک کوي. سړی حیران شي. موږ هغه وخت هم ویلي وو چې دا خلک د دین نه، د اسلام نه، د اسلام د شعارونو نه د سپر په توګه استفاده کوي. د سپر په توګه استفاده کوي او 20 کاله دا کار دوی وکول. 20 کاله د دین نه د دیني عالم نه دوی هم داسې ګټه وکول، داسې استفاده یې ترې وکوله. په دې نوم دوی استعمال کړل شول. په ډېرو ځایونو کې داسې شوي دي چې د کابل فاسدې ادارې د اوقافو وزارت یا نور دغه د دوی معاشخواره چې دي ډالري معاشخواره دې به د سیمې علما راوغوښتل، د سیمې علما به راوغوښتل. دا پیښه یو وارې نه 10 نه په سلګونه وارې تکرار شوې ده. موږ به چې کله هلته د علماو نه پوښتنه وکړل چې تاسې ولې دې هغه ته تللي وی دې مجلس ته، دې کې خو آخري پرېکړه چې پرېکړه لیک ویلی شو چې طالبانو جګړه ناروا ده. دوی به وویل چې دې خلکو دې غدارانو خو موږ سره غداري وکړه، خیانت یې وکولو. یعنې په دې منځ کې به داسې علما کرام هم وو چې هغې په باره کې بیخي دا تصور نه کېدو چې هغه دې داسې غونډې ته لاړ شي. هغې به ویل چې دې خبیثانو موږ سره دوکه وکوله، غداري وکوله. موږ ته یې داسې نه وویل چې موږ دا خبره کوو. موږ ته یې ویلي وو چې راځئ د سولې په باره کې خبره وکړو، حکومت ته مشورې ورکړو د سولې په اړه. د حکومت ته د سولې په اړه مشورې ورکړو. یعنې دا علما به دوی راټول کړل، هلته به یې کمرمینان کېرولي وو، ویډیو والا به یې کېنولي، ویډیو به یې ترې وکوله. په آخر کې به یو شی لیکلی و، هغه به دوی په سټیج وویل، نور به یې علما ورته ویل چې ورځئ. دوی به خپلې کمرې ډغ ډوپلۍ ټول کړله، خپل ډغ ډوپلۍ به ټول کړله، خپلې کمرې ومرې به یې ټولې کړې، بس دوی به روان شول. ملایان به یې دغسې بېچارهګان پرېښول، کله کله به یې کرایه هم نه ورکوله. هغه خواران به چې راووتل د کرایې پیسې به هم نه وي ورسره. دوی به لاړل، د ارګ ټامیان او خیاطان به لاړل ترې، دوی به یې په خوشي میدان پرېښوله. ځکه د دوی نه به یې د اوزار په توګه استفاده کوله.
دوی به استعمالول. هدف دا و چې تبلیغات وکي، پروپاګند وکي چې دیني علما د موږ سره ولاړ دي او په دې خو د دوی سر خلاص ده چې دلته په دا ملت اوس هم د علماو خبرو ته عقیده لري. کومه برخه کې چې علما ولاړ دي هغه کامیاب دي، هغه دا جنګ ګټلی شي. نو موږ دا وایو چې تاسو چې دغه هشتاګ ټاکلی د تاسو د غوښتنه د چا نه کوئ، د چا نه غواړئ؟ امریکایانو نه غواړئ؟ نړیوالې ټولنې نه غواړئ؟ دا خلک مات شول. تاسو په دې سر خلاص کړئ چې دوی ماتې وخوړه. د افغانستان نه دوی چې وتښتېدل دوی ماتې وخوړه. امریکایان افغانستان ته د 20 کلونو دپاره نه و راغلي. امریکایانو افغانستان کې تریلیونونه ډالر د 20 کلونو دپاره نه و مصرف کړي. امریکایان دلته راغلي وو ځکه دوی فکر کړی و چې افغانستان هم جاپان ده، افغانستان هم جرمني ده، افغانستان هم جنوبي کوریا ده، افغانستان هم د جنوبي امریکا کومه جزیره ده. دوی دا فکر کړی وو. دوی دا فکر نه و کړی چې افغانان به موږ پسې راپورته شي او 20 کاله وروسته به موږ د افغانستان نه په داسې ذلت سره د افغانستان نه وځو چې د بګرام د هوایي اډې نه به د شپې تښتو، څوک به خبرېږي هم نه. دا قطعا دوی تصور نه و کړی او نه د دې دپاره امریکایان افغانستان ته راغلي وو. نو موږ وایو چې تاسې امریکایانو ته یا ملګرو ملتونو ته چیغې وایي، سورې وایي، خو هغه خو ماتې وکړه. هغه به تاسو سره څه کومک وکړي؟ هغه به څه وکړی شي؟ دوی به په موږ بندیزونه ولګوي، ودې اوس هم لګولي دي. دوی به په موږ بمبارونه وکوي، اوس هم کوي. دوی به بیا فوزونه راولېږي. دا خو بس خیال است، محال است. فوزونه چې دغه دی ووتل. امریکایان د جهاد له برکته ووتل، په زور ووتل. امریکایان په خپله خوښه نه دي وتلي. امریکایانو هیڅ کله هم دا اوس هم چې امریکایان ځای په ځای بمبار کوي وجه دا ده د کابل اداره سقوط ته نه ورکوي. دوی هیڅ کله نه غواړي چې دغه ټامیان چې دوی د امریکا نه دلته رالیږلي دا د لیواکه وغورځي. نه، قطعا د دوی هدف دا ده چې طالب راشه، ته هم د دې ټامیانو سره په څنګ کې کېنه، چېرته یو وزارت یو ولایت به درکو، نور به واک د دوی وي، اردو به د ټامیانو وي، امنیت ملي به د ټامیانو وي، داخله وزارت به د ټامیانو وي، عدالت به د ټامیانو وي، څارنوالي به د ټامیانو وي، محاکم به د ټامیانو وي، ارګ به د ټامیانو وي. تا ته به تشریفاتي یو څه درکړی شي، یو څو کورونه به وزیر اکبر خان کې درکو، یو څو موټران به درکو، او دا حق به لري چې په رسنیو کې خبرې وکړي. تلویزیون ته به راځي، کله به د شمشاد سره ناست وي، په ګردي میز کې مرکه به در سره کوي، کله به طلوع سره ناست وي، کله به د بل سره ناست وي. خو دا به نشي ویلی چې هغه ستا په د تلویزیون کې هغه جینۍ، هغه پردی افغانه جینۍ چې ته په سټیج ګډوي او په سلګونو کسان دې ورته راغوښتي وي، دا ولې ګډوي؟ دا ډمتوب ولې کوي؟ دا پردی خویندې لوڼه ته ولې ګډوي؟ ولې دې دوی نه دا استفاده ته کوي؟ دا به ته نشي ویلی. دا دې که وویل داسې به بې عزته شي چې خط پرتوګ به در نه وباسي. دغه خیاطانو دغه ټامیان دوی دغه شی غوښتل. دوی به موږ ته چې د سولې چیغې وهلې هم دا چیغې به وهلې چې موږ سره یو ځای شئ، خو دا سوله نه وه. نو موږ وایو چې تاسې د چا نه غوښتنه کوئ؟ نړیوالو خو دلته ماتې وخوړه، بې شرمانه ماتې وخوړه. او نن یوه جنګ سالار ټوپک سالار لیکلي وو چې د افغانستان د بربادۍ عامل امریکا ده. موږ وایو چې ای کاش 20 کاله مخکې د موږ دا چیغه اورېدلې وای. ای کاش 10 کاله مخکې د موږ دا چیغه اورېدلې وای. ای کاش د موږ دا نصیحت د 15 کاله مخکې منلی. موږ خو درته ویل چې امریکایان د افغانستان د ټولو بربادیو عاملان دي، د ټولو تباهیو عاملان دي. تا ته به چې موږ دا خبره وکړل، تا به یو 15-16 کنځلې م را ضربه کړې او موږ ته به یې وویل چې دا خو د موږ خارجي دوستان دي، دا خو میلمانه دي، خارجي میلمانه، بهرني دوستان. دوی مبین صاحب په د کابل ادارې په منځ کې په میلمنو مشهور وو، خارجي میلمنو نه مشهور وو. زه یو وخت کې د خوست ولایت امنیه قومندانۍ ته لاړم، نو هلته مې چا سره څه کار و. بیا چې کله هلته لاړم، هلته هر شی بند دي. کوم سړي سره چې مونږ کار و هغې نه مې پوښتنه وکړه دا څه خبره ده؟ وایي چې خارجي میلمانه راغلي دي، خارجي میلمنو سره مصروف دي.
دا عامه اصطلاح امریکایانو ته به دوی امریکایان نه ویل، امریکایانو ته به خارجي میلمانه ویل. نو تا خو خارجي میلمانه بلل او ما درته ویل چې ګورئ مه کوه په دې خارجي میلمنو د ما کور مه لوټه، په دې خارجي میلمنو ما مه وژنه، دې خارجي میلمنو ته د ما د کور کلي جنازې خیرات جاسوسي مه کوه. تا نه منله، نن درته معلومه شوه. په سپین میدان یې پرېښوي. دا ولایتونه ولسوالۍ ولې سقوط کېږي؟ ځکه د امریکایانو ملاتړ د تا سره نشته، نه کومه پټه معامله شوې ده، نه کومه سیاسي معامله شوې ده، نه په دولت کې په نظامی برخه کې بېکفایتي شته، یو شی هم نشته. یوازې یو شی موجود ده چې دا جنگ د امریکایانو 20 کاله په موږ حکومت وکولو، امریکایانو چې د جنگ رهبري، د جنگ کماندو، د جنگ هر څه د دوی په لاس کې و، سکاټ میلر و، نیکولسن و، دغه خلک وو. کله چې امریکایان د جګړې د میدانه ووتل، بیخي د جګړې معادله بدله شوه، 120 درجې تغییر وکړو. په 2 میاشتو کې 200 ولسوالۍ، په 3 ورځو کې دا 5م که 6م ولایت د الحمدلله چې فتح کېږي. او نن شپې ته یا سبا سهار ته به انشاءالله د 3 نورو ولایتونو د فتح خبره مورئ. الحمدلله مجاهدینو په فراه کې هم عملیات شروع کړي دي، فراه ښار ته داخل شوي دي مجاهدین. همداسې په بغلان باندې عملیات روان دي، مزار شریف باندې عملیات روان دي. انشاءالله دغه ولایتونه نن شپه کې تر سهاره پورې ان شاء الله بفضل الله دا فتح کیدونکي. دا ولې؟ ځکه چې دغه خلک، دغه امریکایي جنرالان چې وو، دغه ټامي جنرالان چې دوی پړسولي وو، د دوی حقیقت اوس معلوم شو. د مزار شریف کې چې کومه 215 میوند قلي اردو ده، دغه قلي اردو قومندان چې دا هغه د مریضۍ په پلمار تښتېدلی ده، کابل ته راغلی ده، کابل نه کیدای شي کوم هیواد ته ځي. هغه مکتوب به تاسو لیدلی وي په رسنیو کې. د جنگ په وخت کې چې ستانه غیر چاپیر خلک راتاو دي، ولایتونه معاصره دي، ته په دې وخت کې دی زه چې زه مریض یم، د مریضۍ په بهانه تخت. دغه پلاستیکي جنرالان، دغه پلاستیکي مارشالان، دغه اشغال پړسولي مارشالان، د دې واقعیت تاسو ولیدو، د دوی داخل، د دوی زور تاسو ولیدو چې په دوی کې څومره زور ده. تاسو ولیدل کنه؟ د مارشال درشي مو ولیده، د مارشال دوستم درشي. جنرال صاحب مهرباني وکړئ، تاسو د لاندې کسان محترمین هم ناست دي، دوی نه پوښتنې اخلئ. زاهد خان مهرباني وکړه. زاهد خان مایک مخلاص کړئ. ویښ یاستئ؟ زاهد خان د ما غږ اورې کوي دی، لږ وخوځېږه. د هغه مایک مخلاص کړئ. مایک خلاص کړه، مایک خلاص کړه زاهد خان، مایک مجبوره په اشارو دی پوی کو زاهد خان. زاهد خان کاته سم ښه زه به نور ورونه راواخلم موبین سره درته تاسو ته غمري طالب ورور سره دلته ښه دغه اول به دغه ورور سره سمه ده. ښه محترم علي امین جانان، علینگاره جانان، علینگاره جانان. او دا سخت نمونه مهرباني سه. سلامونه احترامات یا ځلې بیا. وعلیکم السلام ورحمت الله. مهرباني وکړه. مجلس خو والله الحمدلله ډیر ښه روان ده، پوه شئ. او فتح هم الحمدلله ډېرې موقتي ډېرې ښایسته فتح روانې دي. زه خو دا وایم چې لکه زه خپله چې دا مبین صاحب لندن کې یم که نه، یو شاپ کې مې لکه دلته زه خپله شاپ کې کار کوم، نن یو انګریز راغی په شاپ ته، قسم را باندې حق نه لري که نه، د خپله د امریکا د دې ملک سولجر ده که نه، لکه د ملک سرتیر او عمل ته جنګېده. وایي امریکایانو مونږ وایم د خپل امریکایانو سره که نه د انګلند سولجر ده، وایي طالبانو سره مونږ جنګ ونښلو، جنګ و و د طالبانو سره جنګ کول غر سره ډغر دی. په خدای ما ورته ویلې مالې مونږ خلکو سره نه کېږي. ما ولې هغه څنګه ما ورته ویلې که نه، وایي مونږ چې مونږ پیسو لپاره جنګېږو، هغوی چې دی خپل لایف لپاره جنګېږي، وایي دی فایټ فور دی لایف. پوه شوې؟ ما ته وویل دی خپله چې دی خپل لایف لپاره دی خپل هغه لپاره جنګېږي. خو ما دغلته نن دلته مې د زړه کې که نه د یو سوچ راته راغی چې واقعیت ده د دې ګوډاګیانو چې دا خپل کم پلاران ول که نه، پدري پلاران د ګوډاګیانو چې دې پلاران مات شول، دا ګوډاګیان څه شی دي؟ پرېږدي دا حکومت موږ ته راکړي. پوه شې؟ دا حکومت د موږ ده، وایي موږ انشاءالله دا پرېږدي. پوه شې؟ دا حکومت تاسو څه کوي؟ تاسې نه په قدر پوهېږئ د حکومت باندې، هسې پردیو ملکو غلامي کوئ
کله د امریکې سي کله د روس سي کله د جاپان سي همدغه شی نور ګران عسکرو ته د څه پیغام د عسکرو ته څه ویل لري په داسې حالات کې چې ته له هیواده بهر مې هیواد باندې د بیا هم زړه خوږیږي دا هیواد خپل بولې ازادي غواړي دغه عسکرو ته څه پیغام لري من حیث یو افغان دغه شمیرې مو ورته راوړي دي عسکرو ته زما د دې ګوډاګیانو ته دا پیغام ده چې کله طالب جان ورور در باندې راغی دا به درته ډېره ښیي چې توپک په ځمکه کېږدي او تسلیم شي او که تسلیم نه شي بیا به د خل د دنیا له دنیا به تېرو که نه نو موږ سره خو الحمدلله داسې یو شی ده چې هغه د چې ډم نه ادب به نه پوه شوې بس دا د ډم مسلمانان دي که کیم خو د توپک هم کې خو د راځي زمونږ ورونه هسې خیر د مونږ تا سره جنګېدلي یو ډېر هم سره هغه کړي دي ویشتلي او بل هم ویشتي دي راځه سره تسلیم شه که نه تسلیمېږي بیا به د خل دنیا تېرو لکه څنګه چې یو دانه جنرال رازق د چی شه ده خو جنرال ورته زه نه وایم خو شي او جنرال صاحب ته دا مې یو ویډیو ولیده د واقعیت خبرې زه ډېر خوشحاله شوم چې کله د جنرال صاحب په کور کې که نه دا وایي چې جنرال صاحب نه واقعیت جنرال ته یې په تا باندې موږ فخر کوو ته زموږ جنرال یې امارت اسلامي زنده باد سولړی دوی د افغانستان امارت د دوی دا ټول قصدونه د دوی چې دي جنرال صاحب بخښنه غواړم زه خپله د لغمان ولایت الینګار ولسوالۍ موقعیت الینګار ولسوالۍ زه خپله طالبان سپورټر یم الحمدلله هغه ویلې ښه نه دي که نه خپل هم دې خوا موږ ورسره الحمدلله لکه هر څه کومک هغه هم ورسره زه کوم که نه الحمدلله الینګار تر دا ډېر وخت کېږي چې زموږ الحمدلله زموږ لاس کې علیشنګ ده دولت شاه ده همدغه شی ګوډاګیان ټول په مرکز باندې دي الحمدلله ډېر زر په مرکز باندې موږ هغه هم پې شروع دي مجلس هم پې شروع ده انشاءالله دا مرکز باندې معامله کوله خیر سره ډېر زر سره دا مان هم له خیر سره ډېر زر به مبین صاحب خبر بیت الله انشاءالله مان د مو درته له خیره که د خدای رضا او نور وخت هم نه نیسم سولړي اوسئ او همدې آباد ډېره مننه وروره یو 314 مهرباني وکړه 314 314 انټرنیټ د کمزوری ده انټرنیټ د کمزوری ده حمدالله صاحب تاسو مهرباني وکړئ د دا انټرنیټ بیخي داسې دا چې صفر سره زار مبین اتخذ کم کرسي هو دا څه کوي دا خو بیخي ډېر غوسه نه و کور کې به تم خور او مور لري سخته تربیه یې درکړې ده ګوره ما دې څومره په احترام نه مو اخیسته رحمت الله صاحب مهرباني وکړه رحمت الله صاحب مهرباني وکړه رحمت الله صافای صاحب مایک هم خلاص کړي صافای صاحب بس ما کوئ نه بند کړی اوس خلاص شو مننه زه یو پوښتنه لرم د قاري صاحب نه زه مسافر یم خپله چې اروپا کې یم چې کله د افغانستان حالاتو په باره کې راته معلومات وشي نو سړی خفه کېږي خپل وطن هم دی که نه نو اوس زه وایم د طالبانو او د حکومت منځ کې چې کوم لانجه ده دا جنګ چې روان دی صحیح دی حکومت وایي موږ په صحیح لاره باندې طالبان وایي موږ په صحیح لاره باندې نو دا ولس چې په ده کې وژل کېږي د دې به څه کېږي آیا دې ته موږ شهیدان یو چې دا خپل وطن لپاره ځانونه ورکړل که نه دې کې اوس د طالب ګناه ده او که د حکومت ګناه ولس خو شهیدان دي وروره ولس کې خو شک نسته خو دا چې ولې وژل کېږي قاري صاحب وضاحت درکړي او د چا لخوا وژل کېږي که نه مهمه خبره دا ده چې ولس څوک بمباروي څوک یې وژني څوک یې له امریکانو نه د B-52 کومک غواړي قاري صاحب مهرباني وکړئ دا بل شاهین صاحب له سټوډیو نه بلاک کا محترمه وروره دغه موضوع خو ډېره واضحه ده چې تاسو د رسنیو د تبلیغاتو د پروپاګند نه متاثر نه وئ نو په تیرو یوه میاشت 2 میاشتو کې د کابل فاصلې ادارې نظامیانو ملکیان سپر ګرځولي دي همدا نن په هلمند کې دوی دکانونه بمباروي عامه ځایونه بمباروي عامه شتمنۍ تباه کړې
په هرات کې همداسې کوي، په ټولو ولایتونو کې دا خو په دې خو سترګې پټول په کار نه دي. ملکیان څوک وژني؟ ملکیان نه څوک دي د سپر په توګه استفاده کوي. د خوست ولایت کې مجاهدینو د کمپاین د ضربتیانو د سی آی د ملیشو نه یو ویډیو کړی وه، هغه ډېر یو ښه سند و. اوس هم هغه ویډیو شته چې د مجاهدینو د بریدون له ویرې د سی آی ملیشو د کلي خلک را ایستلي دي، هغه یې د ځان نه مخکې او شاته روان کړي دي په دې خاطر چې په دوی باندې مجاهدین برید ونه کوي. ویډیو مستنده ویډیو یې شته چې دوی په لاره روان دي، کلیوال یې راټول کړي دي، څه یې ځان نه مخکې کړي دي، څه یې د ځان نه شاته کړي دي. نو دا دوی د سپر په توګه استعمالوي او عاملین هم دوی دي او د دې نه علاوه د جنګ عاملین دوی. دا د اروپا او د امریکا هوټلونو سروینټان چې دي، دا خو دوی کار څه و چې دوی د امریکایي ټانګ امریکایي توپ نه سپاره شول، دلته افغانستان ته راغلل، دلته یې جوړ نظام اړان کړو. که هر ډول خو یو نظام خو افغانانو لرلو. تاسې راغلی د خارجیانو په توپ او ټانک راغلی، دلته مو جنګ پیل کړو. نو تاسې د جنګ عاملین یې څومره بربادي چې دلته پیښیږي د جنګ عاملین تاسې یې، مسؤلیت به په دنیا کې هم ستاسې په غاړه په آخرت کې هم. الله مو قدرمن لره قاري صاحب محترم. خان صاحب مهرباني وکړه څو ورځې ته راځي، انټرنیټ د کمزوری ده، که تاسو خپل سوال وکړئ. خان صاحب الو السلام علیکم. مبین صاحب جوړې تا ته او قاری صاحب ته او شاهد صاحب ټول ته سلامونه کوم. الله مو قدر وکړه، ستړی مه شې وروره، مهرباني وکړه. سلام وروره. مرزا خان الو مهرباني. قاری صاحب تا ته او شاهد وعلیکم سلام مرزا خان وروره. انټرنیټ د کمزوری ده، کمره دې بنده که سوال ته مو راشئ. صحیح ده، کمره به بنده کو. سوال دا دی قاری صاحب، دا و چې نن تی د سمنګانو ذکر نه کوي، دا د سمنګانو پاته خو نن شوي وه که نه وه؟ قاری صاحب سمنګان فتح شوی ده؟ ولې نه وروره، ولې نه؟ سمنګان فتح شوی ده، الحمدلله. سمنګانو ذکر موږ وکولو، مبارکي مو ویله، خپل منځ مبارکي وویله. چې ته اکثره وخت زه په انټرنیشنل میډیا او په دې میډیا کې زه په خپل هم طالب یم، شکر الحمدلله، د 1995 تر دا اوسه پورې په تاریخ کې یم، په تاریخ کې وم او پیل هم پاکستان کې ژوند کوم. ما ویل چې دا ته سټوډیو ته راځئ، د سټوډیو ګوره زه دا څو ورځې دوی ما بلاک کوي. شاهین صاحب زه حوصله کوم، طالب یم خو حوصله کوم، دلته مې زړه غواړي چې تا او مبین صاحب سره خبرې وکړم. مرزا خان وروره ته چې راغلی ما دا وضاحت درکړه چې د تا انټرنیټ قوي ده او دا څو ورځې راځي. مرزا خان صاحب تاسې مهرباني وکوئ، مرزا خان صاحب تاسې په دې اړه ګیله مه کوئ. دلته خو سټوډیو کې ډېر زیات رش وي، دلته په زرګونه کسان راځي، زرګونه کسان، او غواړي چې موږ سره په سټوډیو کې خبرې وکړي. یو منټ مرزا خان صاحب، دوی ټول غواړي چې موږ سره خبرې وکوي، خو زموږ د لایف وخت چې وي ډېر کم وي. موږ 1 ساعت 1.5 ساعت 2 ساعته لایف کوو. په 2 ساعتونو لایف کې غواړو چې مهم موضوعات مطرح شي، مهمې خبرې وکړو. نو که هر ملګري ته موږ هر ورځ وخت ورکوو، نو دا خو 4 ساعته به ټول په لایف کې تېرېږي. نو زما خواهش دا ده چې تاسې لایف ته راځئ، په ځای د دې چې تاسې نظر ووایئ، د تاسو مجاهد سوال وکوئ، یو معقول سوال وکوئ، داسې سوال وکوئ چې هغه مخالفین کوي، یعنی ځان مخالف فرض کوي، سخت تنقید وکوئ. تاسو د ورځې په رسنیو کې د خیاطانو د پروپاګانچانو کوم پروپاګند لیدلی ده اورېدلی ده، هغه راوړئ دلته سوال وکوئ. انشاءالله ملګري به تاسو سره هغه نه کوي. کله کله داسې وي چې په سټوډیو باندې ډېر زیات رش شي، ملګري بیا ځینې ملګري بلاک کړي، خو د لایف د ختمېدو نه وروسته ټول ملګري انبلاک کېږي، دوباره بیا د بلاک نه ایستل کېږي. بل ملګري ته قاری صاحب موږ په تېرو 8 میاشتو کې څوک نه دي بلاک کړي، صرف بیګامو د مجاهد صاحب د راتګ په خاطر خلک په دې بلاک چې اکثرو به لیکل ذبیح الله مجاهد موږ بلاک کړل. ګوره دا د دې خلکو مشکل ده، د خلکو ستونزه ده. بل دا خان صاحب خو څنګه رامغی ما ورته ویل دا څو ورځې راځي خو انټرنیټ د کار نه کوي. اول مې وضاحت درکړه، ته خپل د انټرنیټ بوج په موږ ماچو سوال وکړئ، ګیلې به نه سره کوو، لایف خپرونه ده، ملګرو ته به وخت ورکوو، هر چا ته یې ورکوو. نو بیا مو نن ولې وخت درکړه؟ نن خو د کومه واسطه هم نه ده کړې، پیسې دې هم نه دي راکړي، د نن مې وخت درکړه. نو کوشش وکړئ سوال خپل وکړئ او مهم موضوع ته د اشاره مو کړله.
نو مرزا خان اورور الله دې چې موږ نه خپه شوی نه مایک دې بنده که څه ویل لرې مهرباني سوال کوم ویل دا لرم قاري صاحب ما ویل چې دوی د افغانستان تعلیم یافته او د عصري تعلیم یافته خلک ته ویل چې ته افغانستان مه پرېږدئ ستاسو دپاره موږ د کار زمینه مسوداوي باید چې افغانستان نه پرېږدئ د دغو خلکو دپاره یو تضمین ونیسئ چې د خلک له مخه نه وتې دا یو بد اثر په نړۍ اچوي مننه ډېره شکریه ستاسو وخت مو واخیست قدرمن شه السلام علیکم قاري صاحب تعلیم یافته خلک مرزا خان صاحب تېره شپه خو موږ سره په مجاهد صاحب په لایف کې را سره و هغې په ډېرو صریحو واضحو الفاظو وویل ټولو افغانانو ته یې ډاډ ورکړو حتی د امارت له لورې هغه خلکو ته هم ډاډ ورکړل شوی ده چې هغه امریکایي ترجمانان و ګورئ امریکایانو سره به د افغانانو کورونو ته غوښتل امارت هغوی ته هم عفوه کړې ده هغوی ته هم ډاډ ورکړی ده چې تاسو د هېواد نه مه تښتئ تاسو سره موږ کار نه لرو او اسلامي امارت موږ الحمدلله مجاهدین یو او مسلمانان یو په خپلو وعدو وفا کوو او کړیم د تاریخ ثابته کړې ده او دا هر چاته معلومه ده زموږ دښمنان هم په دې اعتراف لري چې پرته له پروپاګنډچیانو او خیاطانو نه زموږ دښمنان هم په دې اعتراف لري چې طالب چې وعده در سره وکړي بیا وعده نه ماتوي بیا د خپلې خبرې نه تېري نو دوی ته ټولو ته موږ اطمینان ورکړی بیا هم اطمینان ورکړو تاسو له هېواده مه تښتئ د هېواد نه مه ځئ همدلته د دې هېواد د بیا ابادۍ د رغونې دپاره کار وکړو ډیره مننه قاری صاحب ډانګ ډانګ لونګ مهرباني وکړه ډینګ ډانګ لونګ مایک د خلاص کا ډانګ ډانګ ډینګ ډانګ لونګ عجیبه نمونه په ځان دی فیسبوک کې دی یو نوم دلته چې راسې بل نوم دی وي اورې مایک د خلاص کا وروره السلام علیکم ټول ته سلامونه وعلیکم السلام مهرباني السلام علیکم جنرال څنګه د بل موبایل بند کا आवाज د بیرته راځي وعلیکم السلام مبین ته زما دغه پوښتنه ده چې په دې جنګ کې ګوره عام خلک وژل کېږي او بله دا پوښتنه ده چې د کوم خو د عام خلکو په باره کې ګوره موضوع نه ده د مونږ د عامو خلکو باره کې مخکې قاري صاحب هم وضاحت ورکړه پرون مو مجاهد صاحب نه پوښتنه وکړې دا دومره وخت مونږ لګیا چې عام خلک هم دغه تاسو د کابل اداره هم دغه دانګ دانګ د اتای چې نوم لیکلی ده همدا خلک یې بمباروي طالبانو عام خلک طالبانو کوم موټر بم غیر د بسم الله محمدي په کورې چې وکړه کوم عام سړی پکې وژل شوی غیر د ده هغه نه نو طالبانو ګوره د همدې په خاطر چې عام خلک تلفات نه رسېږي موټر بمونه نه کوي کنې د کابل اداره په 3 موټر بمونو موږ علاج ورکوو صحیح شوله نو موضوع مو دا ده چې د دعوت ارشاد د کمیسیون شمیرې دي عسکرو ته پولیسو ته امنیت ته لوړپوړو چارواکو ته وزیرانو ته اشرف غني محب دوستم ټولو ته مو دغه لمبر ده په دغه د میسیجو کې د دعوت ارشاد له کمیسیون سره دی یو ځای شي دغه موضوع ده فقط یو پوښتنه مې درنه لرله ګورئ تاسو داسې وه هغه دی که نه خلک داسې وایي چې دوی د کلي عسکرو ته څه نه موضوع ته راشه وروره موضوع ټوپونه مه وه که نه ګوره دانګ دانګ لونګه نوم دې م ډانګ ډانګ د ټوپونه م وهې مهرباني زه اصلي موضوع ته برش موضوع څه باره کې ده یاره نوم دې ډانګ ډانګ یې ښه دا ډانګ ډانګ څوک ده که دې تا راته معرفي که اورې اورم دا رښتیا نوم یې ډېر عجیبه نوم ده چې ده ډانګ ډانګ هغه د خوست د قلی اردو قمندان چې ټاکلی ده اوس هغه ده دا شاهین صاحب دا قاري صاحب دا دانګ ده که ډانګ ډانګ ده مخکې ننګرهار کې بیا په کور کېنولو بیا د خیاطانو ډېر قوي کمپاین ورته وکړه بیا چې کله یې وټاکه یو خوشحالۍ وي یو شیرینیانې وي په اروپا کې چې ډانګ ډانګ یې ټاکلی د ټول افغانستان به فتح کړي هماغه ډانګ ډانګ ده مهرباني وکړه خانده مه که نه ګوره چې زه خو پوهېږم که نه وا دې اورېده هغه دی چې مو نه کړه اوس خبره دلته بله د موضوع بله ده که نه یار نو دې باره کې به نه شم غږېدلی ما څو پوښتنې وکړم خو اوس موضوع د پوښتنو نه ده که نه دا ویکه 2 پوښتنې وکړه مهرباني وکړه دا یو پوښتنه به وکړم درنه خبره دلته داسې دا خلک وایي که نه دا عام خلک د پوستو والا وایي چې دوی چې کله میدان کوو دوی د خلکو کورونه نیسي او په هغه کې ماشومان او ښځې هغه کې میدان کېږي
طالبان د خلکو کورونه نیسي، طالبان د خلکو کورونه نیسي. ډانګ ډانګه غږ د نشته. که د خلکو کورونو نه مو د دوستم کور هدف و دا نیسي، که د خلکو له کورونو نه مو د چارواکو د رازق او د نورو خلکو کورونه هدف دا بالکل طالبان نیسي. ولایتونه هم نیسي، قلی اردوګان او بیسونه یې ونیول. نو طالبان کورونه خو دا سوال اوس نه پیدا کیږي. جوزجان ولایت د چا کور ده؟ قمنداني د چا کور ده؟ قندوز امنیه قمنداني د ملي امنیت ریاست د قلی اردوګان دا خو کورونه نه دي، دا خو تاسو مرکزونه دي کنه. ډانګ ډانګ ولې داسې کوې؟ نه مبین صاحب زما دغه خلک وایي د پوستو ولا ځین داسې عسکر وایي کنه چې دوی د خلکو کورونه کړي دي، مورچل ترې جوړ کړي دي او په هغه کې ماشومان او ښځینه شهیدان کېږي. داسې ډېرې ویډیوګانې شته چې په هغه کې ماشومان او ښځینه او شهیدان شوي دي. زما دغه د کور د رازق هغه نه مراد نه و د هغې د کورونه. صحیح ده، بیخي صحیح ده. دا دروغ وایي. ګوره طالبانو ولایتونه کابل دروازو ته رسېدلي دي. طالبان اوس کورونه یې نه مخکې د چا له کوره استفاده کړې او نه اوس خیر دا حقیقت به منو چې دروازو پر رسېدل دا حقیقت نه. خو ګوره ته سوال هم کوې بیا خپل حقیقت هم منې. زه درته وایم چې زه خبرې ته غواړم ډانګ ډانګه خبرې ته واکسه. انټرنیټ د کمزوری ده، نو ته چې هم سوال خپله کې هم بیا بیرته خپل سوال ته جواب بیرته ورکې، دا نو بیخي نادره ده. نو طالبان د چا کورونو نه مخکې استفاده کړې ده. قاري صدر تیلې په خوست کې مو عام خلک رایستلي وو، پس له ځان نه مو له رینجرو نه مخکې کړي، بیا عملیاتو ته روان وي. نو خلکو نه خو د سپار په توګه تاسو کار اخلئ. مستند ویډیوګانې سته، تاسو داسې یو ویډیو ښیي چې طالبان دی عام خلک له ځانه مخکې کړي او بس په یو پوستې دي ور روان سوي. مستند ویډیوګانې دي. نو تاسو هغه هر خبره چې کوئ په سند باندې کوئ. ابو محمد احمد مهرباني وکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. جنرال صاحب تا ته او شاهین صاحب قاري صاحب ته سلامونه. دلته موضوع خو ډېره ښه موضوع ده. نن دا د شمېره ده، دا به خدای دې وکړي چې دا د سرټمبو خلکو سره خلاص او له دې شمېرې کار واخلي او یو زنګ ووایي او خپل ځانونه وژغوري او نور هم وژغوري. دغه د جنرال صاحب پوښتنه مې دا وه چې نن و پرون مې نه لیدلی دورې په دغه کې، نو اواز را چې ورک کړلو، یقیني اواز پسې دې ګرځېدم چې دا اواز مې نن واورېدی او دا چای مې اوس کولی، دا چای لا خوند راکړو. او بل شاهین صاحب هلته یو ما شاهین صاحب مازدیګر یو ځای لایو کې و، یو راغی نو خبره یې کوله ول طالبان راځي دلته له یوه کلي کله یې خالي کړو، موږ یې له کلي پسې واخیستو، بیا راټول په دا کلي په دا کورو کې موږ جنګ کوو. بیا شاهین صاحب ډېر ښه جواب ورکړو او نور ملګرو ښه جواب ورکړو چې داسې تر دا ننه نه دي سوي چې لکه دا اوس دا اوس یې ویلي ول طالبان په کورو کې جنګ کوي، مورچې جوړې کړي دي او داسې جنګونه کوي او کار د مورچو ځینې اخلي. نو ما ورته ویل داسې تر دا ننه نه دي سوي چې طالب دې دا کار کړی وي چې دا په دې اړه. او بله دلته یو موضوع چلېدله جنرال صاحب، اوس دلته یو د دوی پروپاګانډ چلېدی په دې باره کې چې تاسو او قاري صاحب شاید خبر یاست، ویل پاکستان یا چټلستان او ایران یا ډیران د غلامان طالبان دي هغو قاري صاحب محترم د دې ابو محمد صاحب قاري صاحب شته یې؟ قاري صاحب در سره یم د ابو محمد صاحب خو خپل چې کوم پوښتنه وکړله تقریبا جواب یې ورکړ. خو د عامو خلکو له کورونو نه استفاده په اوس وخت کې طالبان کوي یا یې مخکې کړي دي، ولس یې د سپار په توګه استعمال کړی که نه استفاده یې ځینې کړې، دغه پروپاګانډ دغه ته وضاحت بیا ورکړه. بار بار دا پوښتنه کوي قاري صاحب. مبین صاحب څو وارې په مستند ډول موږ وضاحتونه ورکړي دي، یعنې مستند وضاحت
په دلیل سره همدا اوس فی الحال تاسې وګورئ په د هلمند ولایت کې د لښکرګاه په ښار کې د عملیات ولې دومره وځنډېدل؟ د فتح علت څه ده؟ د فتح علت دا ده چې دغه ټامیانو هلته 19 سپر ګرځولی ده، 19 سپر ګرځولی ده، په 19 ځایونو کې ډولې دي. د لښکرګاه په ښار کې دننه دوی په داسې ځایونو کې اړولې دي چې مجاهدین په هغې عملیات نشي کولی. مجاهدین نه په هغې موټر بم کولی شي، نه په هغې داسې پراخ عملیات کولی شي، ځکه هلته خلکو ته د خلکو سرمایو ته زیان اوړي. همدې وجې نه دا د لښکرګاه د فتح عملیات پس روان دي. همداسې په ټولو ولایاتو کې، په ټولو سیمو کې دوی همدا کار شروع کړی دی چې ولسي خلک تاسو په دې تېرو 20 کلونو کې وګورئ، فوزي بارکونه، فوزي قرارګاوې په ټوله دنیا کې د عامه تاسیساتو نه، د خلکو د کورونو نه لرې وي. دغه امریکایي ګوډاګیان به راتلل د خلکو په منځ کې به نتل. په داسې ځای کې به دوی مورچه جوړوله چې هلته به د خلکو کورونه وو. ودې خدای ظالمانو خو ما باندې سم ځای ته ووځئ. په داسې ځای کې به دوی مرکز جوړول چې هلته به د خلکو کورونه وو. ټول ملت ته معلومه ده. داسې ځایونو کې پوستې جوړې کړي دي چې د خلکو د کورونو منځ به وو. خلک به راغلل، سپین ږیري به راغلل، ژړل به یې ورته چې و خلکو دا خو موږ دلته ستر لرو، حیا لرو، ښځې لرو، دا ولې تاسې داسې کوئ؟ دوی به ورته ویل چې نه دا د خارجیانو امر ده. چې ډېر به تنګ شول چې دا د خارجیانو امر ده. زموږ خوا ته د CIA ملیشې چې دي، د امریکایي ملیشې، دوی په داسې ځایونو کې کوم هغه جوړ کړي دي، پوستې جوړې کړي دي، د خلکو د کورونو منځ به وو. یا به یې په داسې نقطانې پسته جوړوله چې ټول کلی به داسې ایښی وو ورته. ټول کلی به د ټول کلي کورونه به داسې ورته ایښي وو چې بیا به خلک ورغلل، کلیوال به ورغلل چې و خلکو مه کوئ، تاسې هم خور و مور لرئ، تاسې هم عزت لرئ، ناموس لرئ، مه کوئ دا کار. موږ تاسې خو پښتانه یو، هغه مسلماني خو پرېږده، پښتانه یو موږ تاسې، دا کار ولې تاسې کوئ؟ د دوی به ځواب دا و چې دا د خارجیانو امر ده. که موږ دې ځای ته رانه شو، خارجیان په خپله راځي. ته د دوی د احمقانه، د دوی د خبیث منطق وګوره. دوی به ویل چې که دغه پوستې سر ته د کلي منځ ته زه رانه شم، زه خو تا خپل افغان یم، خارجی راځي، امریکایي راځي، زه ښه یم چې دلته په دې پوستانې پروت یم که خارجی ښه ده. هغه خلک به بیچارهګان کوز شول ترې. هغې به مو ویل چې زه د امریکایي نه خو تا نه خو امریکایي نه خو ته ښه یې ځه. دا به د دوی منطق و. نو 20 کاله دا کار دوی کړی ده. شاهین صاحب د بل ملګري ته واخ ورکړه. قدرمان شه قاري صاحب، محترم ملګرو لایق قرآن سره شیر کړئ. مرسی امینی چیزی که نوشته است، چه شی که نوشته دی؟ مایک خلاص که. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جنرال صاحب ته او فارس صاحب ته، شاهین صاحب ته سلامونه او نیکي او احترامات وړاندې کوم. الله پاک وکړي چې جوړ او روغ ویاست. وعلیکم السلام، الله دراوله. مهرباني وکړئ قاري صاحب شته دی. بس الله پاک ونازو، موضوع مو ښه موضوع ده. الله پاک بریالي لره. په دغه خاطر چې راپورټ شو چې ستاسې غږ واورېد، یو خبره در سره وکړو. نو اول خو دا درې څلور ولایتونه چې په افغانستان کې سقوط شوي دي، ټول امت مسلمه ته مبارکي وایم، خاص توګه مجاهد ولس. مننه، تاسو ته د مبارکي وروره، ولس ته د مبارکي الله دې وساته. مهرباني کوم سوال لرئ قاري صاحب شته دی؟ به ژوندی اوسې، بس کوم سوال نه لرو، خوشحاله اوسې، نو بل انډیوال ته وخت ورکوي او بلو. الله دې اجر درکړي. مننه ډېره زیاته. AH وروره مهرباني وکړه. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ. د ولایت سیشن ټولو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما یو دوه سوالونه، یو سوال دا و چې دا پرون په شیدایي ولسوالۍ د هرات کې هلته کوم د کرونا روغتون هغه چا لوټ کړی دی، ډاکټران نه موبایلونه ټول شیونه وړي دي. نو هغلته بیا هغوی ورته ویلي وو چې موږ طالبان یو، یا د طالبانو په جامه کې. بیا نو چې هغه چا کړی دی هر رقم شوی دی، نو هغه بیا بېله خبره ده. خو زما په نظر که طالبان یونیفورم کومې ساحې نیسي، هرې ساحې لپاره خپل مسؤلین وټاکي، هغه خپل یونیفورم ولري، لکه دا کندوز کې چې ښکاري کېدای شي داسې یو د هغه خلاص شوی د خلکو به دا کار نه وي. دویم دا وروره که یونیفورم ولري، ته څه فکر کوې چې یونیفورم ولري غل بیا د یونیفورم نشي جوړولی؟ په یونیفورم کې غلا نه کوي، دا د مسلې حل نه ده. دا چې دوی هره پړه په طالب باندې اچوي،
د دې طالب نه ذمہوار ده او خلک طالب پیژني. طالب چې غلا کوي ولې د دوستم له کوره نه کوي؟ هر ساحې کې چې وي دا غلطه خبره ده. دا د یونیفارم خبره د بل چا خبره ما اوره وروره، د بل چا خبره ما اوره. دا مه کوه چې ته اوس موږ سره لانجه مه کوه. زه درته وایم چې د یونیفارم زر مایک مې چې بند که بس بیا غلی شه. یونیفارم د مسئلې حل نه ده. یونیفارم کې دغه کوم د کابل ګوډاګۍ اداره امریکایان ناټو تر دې قوي یونیفارم نشته. په همدغه یونیفارم کې طالبان ورغله سپېږمې پې باندې ماتې کړلې. یونیفارم د مسئلې حل نه ده. اصلا دلته قانون سختی دا ساحه د چا تر کنټرول لاندې ده. دا خو حکومتي خلک دي، حکومت ورغلی ده، همدغه خپله پولیس ورغلي مریضان یې موبایلونه پټ کړي دي. عجیبه خبرې کوي. بیا چې مایک در باندې بند کړي خبرو په قوانینو په اصولو باندې پوهېږه. یونیفارم د مسئلې حل نه ده وروره، صحیح ده. د طالبه زور به منې، مهرباني وکړه. د طالب زور به منې، مهرباني. دقیقې هم لږې پاتې دي که نه. شاهین صاحب یو بل ملګری څوک راواخله دلته، څوک پوښتنه وکړي. ښکلی اشنا راشئ پوښتنې ته پوښتنې وکړئ چې مایک نه خلاص زه قطع کوم بیا خفه کېږئ من نو بیا راځئ عریضې کوئ ولا په لایف کې نه پرېږدي وخت نه راکوي. څه رقم وکړي؟ مهرباني ښکلی اشنا وروره وغږېږه. ښکلی اشنا قاري صاحب دا رقم ګیلې بیا راشي تاسو ته کوي سړی ایران پاتې شي. محمد یا عثمان سره غږېږه. محمد عثمان ښه مننه پوه شولو. الله دې وساته. صمیم آقا تاسو نت ضعیف دی وروره. صمیم آقا، صمیم صاحب وغږېږئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ما आवाज درځي؟ او आवाज هم شته دی. مهرباني. زما سلامونه دي جنرال مبین او سید خوستری او شین صاحب ته ورسېږي. الله دې وساته. مهرباني. وعلیکم السلام. ښه صاحب. ښه او د فتوحات مبارکي درته وایم. الله دې وساته. قربان دې شم. ښه ما د جنرال مبین څخه یو پوښتنه ده. ښه یو سوال مې دی. یو د وخت کې د یو ډاکټر سره کول کړی چې د مارشال دوستم د کور څخه به زه لایف درته راځم خو هغه د لله الحمد نن مجاهدینو مثلا دا 2 ورځې کېږي نیولی دی نو دا کول به څنګه سي؟ قاري صاحب مبین صاحب راشي جنرال مبین صاحب ویلي چې له خیره سره دوستم د کور لایف راځم خو جنرال صاحب فعلا په بولدک کې دی او شبرغان لري نو در خو مسافه لویه لري ده. زه دونه فکر کوم چې رسېدل به هم داسې زر نه کېږي نو هغه ورځې به راشي چې د دوستم د کوره نه بلکې د عطا محمد نور د کوره به هم غونډه راشي لایف. بیا هم چې تا ویلي جنرال صاحب چې راغی دغه سوال ته بله خبره داسې ده چې دا د راجک کور له غړي کور داسې خاص نه و جوړ شوی د مارشال دوستم کور داسې خوندور جوړ شوی هغه هم غلام و دا هم غلام و دا وجه څه شي ده؟ والله څه پوهېږم خو غلا به یې ډېره کړې نو وجه یې نو زه څه پوهېږم خو دا خو نظر په غلا باندې ده دی خو بېل کلنګ نه ده وهلی. نو دغه د کور څخه دونه میله سلا اسونه و هغه شیان یې وایستله چې په یو ولایت کې نه وله. خو هغو د کمونستانو د وخته غلا کړی هم د نجیب د وخت نه خو د ډېره پخوانه په د غلا کې شریک و. د بل بیچاره پنچرمین و په کوټه کې یعنې هغې پنچري کوله بیا د هغو ځای نه راغی یعنې د هغو غلا مخکې وکړي. ډېره مننه. ښه هسې د په اخره کې زما د دغه عسکرو د پولیسو اربکیانو دا د کفر غلامان ته دا درخواست دی چې کوم مجاهد درته وویل چې تسلیم سي ورته نو خر مه کېږي بیا بس هلته تسلیمانت ومنې تسلیم سي. سم الله. مننه خیر اوسې. الله دې وساته. را بشي د بل ورسه الله دې وساته وروره واحد
عالم ده شيء دي مايك خلاص مايك بلاغي مايك ندال ده راجم نفسه الو اشتغل صحیح شو مهرباني आवाज में गर्जी आवाज مشتاق بالكل आवाज مشتاق غير आवाज مشتاق او لما غيرنا الريموفين ستغير فيه وكان هو غاك دشتا مهرباني وکړه اورې ډاکټر صاحب تڼیوال مهرباني وکړه غاک دشتا خاصه دا بیا راځه ډاکټر صاحب سلام علیکم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ما یو کوچنی سوال دی کری صاحب نه کری صاحب محترم کچیرته د کابل د ادارې لوړ پوړی چارواکی مثال وزیر یا جنرال نن ورځ د دعوت او ارشاد له کمیسیون سره ارتباط ونیسي چې زه تسلیم شوم دا نفر که تسلیم شي دا خو صحیح ده چې تاسو به د امنیت وساتئ څه به ورته ونه وایي مګر همدا نفر بیا په خپله د همدغې دولت نه چې ده پکې کار کړی و هغې نه ډارېږي چې هغه یې له منځه وړي یعنې تاسو دا کولی شئ چې د هغې په مقابل کې د ده امنیت ونیسئ یا یو ځای ورته برابر کړئ دا مې سوال ډاکټر صاحب محترم وعلیکم السلام ورحمت الله بالکل د دا امنیت خو دا معنا نه چې دته به موږ څه نه وایو دته موږ د خوندیتوب تضمین ورکوو په دې معنا چې دای به موږ خپل د موږ مفتوحه سیمې ته به راځي هلته به د امنیت خوندي وي یو داسې وي چې د کابل ادارې هغه راغلل چاپۍ ووهله جنګ ورسره وشو نو هغه خو موږ هم چاپۍ وهي موږ هم د جنګ حالت کې ورسره ولې ساتنه به یې کېږي یو دا ده چې دی په خپله غوره کې د مفتوحه سیمو کې نه اوسېږي دولت په ساحه کې اوسېږي نو بیا مسؤلیت هم ده ته راجع کېږي که دی د موږ په ساحه کې اوسېږي د موږ په مفتوحه ساحو کې اوسېږي د امنیت د مجاهدینو په غاړه ده او ساتل کېږي به انشاءالله زیاته مننه عبدالرشید صاحب سلام علیکم مهرباني وکړه السلام علیکم جی وعلیکم السلام تاسو خیر دی جی شکل دی سوال دی وکړه الله دې وسات څه سوال الو جی आवाज میرا د 400 وجه جی ولا اخوي موږ جی आवाज نه لري جی مبارک سره مهرباني وکړه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته شاهین صاحب ما غږ لري او غږشته دی مهرباني قاری صاحب ته ستر جنرال ته تاسو ته ډاکټر صاحب ته یو ځل بیا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته قاری صاحب ته یو وړاندیز لرم که په دې اړه باندې د تبصره لري نو تبصره دې پیو کې زما وړاندیز دا دی چې که په لویو ښارونو کې علماو ته دندې وسپارل شي قومي مشرانو ته او هغه پر نفوسو خلکو ته او هغه اشخاصو ته چې خپلوانې په دې ګوډاګۍ ادارې کې دندې ترسره کوي دغسې شپې پاڼې توضیح شي دغه د دعوت او ارشاد د کمیسیون شمیرې د پاڼو د لارې نه توضیح شي په ښارونو کې دا به غوره نه وي ځکه د افغانستان ډیر وګړي فیسبوک او لایف خپرونو ته لاسرسی نه لري ما دا نظر دی که په دغه مفتوحه سیمو کې یا د مفتوحه سیمو تر لاندې سیمو کې په لویو ښارونو کې هغه مجاهدین مخلصین چې په ښارونو کې وظیفې او دندې لري هغوی ته دا دنده وسپارل شي چې شپې پاڼې ولیکي او په شپې پاڼو باندې د دعوت او ارشاد د کمیسیون شمیرې ولیکي نو دا به غوره را نشي قاري صاحب ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی وعلیکم السلام ورحمت الله مبارک صاحب په دې اړه خو کار روان هم دی تر ډیره حده کار شوی هم دی الحمدلله تر کوم ځای پورې چې زموږ امکانات په هغې برخه کې کار شوی دی اوس فعلا هم انشاءالله 2 مطبوعاتي ټیمونه ساحاتو ته روان دي انشاءالله مفتوحه ساحو کې دوی په مختلفو ساحو کې ګرځي نو دغه بینرونه او لوحې او نور دعوتي شیان د دوی سره وي انشاءالله هغه به دوی توزیعوي ځای په ځای
او اوس حالت داسې دی چې جنگي حالت هم دی، او دا وضعیت داسې رامنځته شو چې موږ خپله هم پیشبیني نه وه کړې. یعنې داسې یو دا فتح الحمدلله داسې په تیزې روانې دي چې اسلامي امارت فکر نه و کړی چې په دومره تیز دومره یو ناڅاپي ډول به دا سیمې دومره زر زر فتح کېږي. نو الحمدلله دا د الله تعالی نصرت دی چې دې خلکو په زړونو کې الله روب اچولی ده، خپله سیمې خالي کوي. نو خامخا څه نه څه نیمګړتیاوې شته، انشاءالله وخت په وخت کوشش کېږي چې پوره شي. قاري صاحب محترم، دوی ته یوه غونډه جوړه کړې وه نن پارک کې، سخت داسې چرت کې ناست دي. شاهین صاحب ته مې عکسونه لیږلي، که دغه عکسونه ورولېږي، یعنې تېر 1400 کالو کې به هم د دوی موډ دومره برابر نه و لکه نن غوندې. ډېر داسې مطمئنه، ډېر داسې شاهین صاحب هغه عکسونه یو څو تختې مې در لیږلي. نو سخت د چارواکو چرت برابر ده، لکه چې نوي عملیاتو اراده ده، او دا وارې نو بیا طالب پرېږدیم نه، ځکه دوی خو دا د الله اکبر چغه مو وهلې ده او بي 52 سره ده، نو دا خو بیا دواړه چې یو ځای سي نو ته د هغه واچوه. بالکل جنرال صاحب، یوه ستونزه دا ده دغه بیچارهګان چې دوی د چرګانو په سر کې د چرګ دماغ دی، چرګ هم حافظه نه لري، د دوی نه هر شی یېرېږي. دوی دا 20 کاله د امریکې جنرالانو وغولول، دوکه یې کړل، دروغ یې ورته وویل، خپل ملت یې پرې ووژلو، د طالب او د تروریست او د پنجابي او په یو او په بل نوم یې د خپل ملت په دغې خلکو ووژلو. دوی لا هم عبرت ترلاسه نه کړو. دوی هم دا غوړې وعدې به یې کولې. د سکاټ میلر اوس داسې څوک نشته دی د سکاټ میلر له ګریوانه راونیسي چې ته چېرته وتښتېدې په دې بد حالت کې، ته چېرته لاړې، ته خو به چې چېرته د کمرو مخې ته ودرېدې او بریتونه به په خوله به دې لاسونه وهل چې دا د موږ د افغانانو سره د افغان ځواکونو سره به د موږ ملاتړ ختمیږي نه، دا به هر وخت وي، موږ به د دوی دفاع کوو او موږ به هېڅکله هم د دوی ملاتړ پرېنږدو، دا به کوو ها به کوو. اوس داسې څوک نشته چې هغه سکاټ میلر نه یو غږ وکړي چې ته چېرته لاړې، څه شوې، په کومه سوړه ننوتې، په کوم غار ننوتې. دا یوازې سکاټ میلر نه، ټولو امریکایي جنرالانو په تېرو 20 کلونو کې د دوی سره همدا غوړې وعدې کولې. کله به یې ورته ویل چې موږ دا کوو، موږ نه وځو، دا هسې د موږ یو پالیسي ده، یو سیاست ده. د مذاکراتو په جریان کې د ټرمپ ادارې یو څه ویله، ټرمپ ادارې یو څه کول، هلته په سیاسي برخه کې نظامیان چې وو، نظامیانو به د کابل ادارې ته دوکې ورکولې، نظامیانو د کابل ادارې ته ویل د فوز قمندانان به راتلل، لوی درستیزان به راتلل، همدا سکاټ میلر و، نور نظامیان وو، هغوی به غني ته ویل چې دا یوه لوبه ده، تاسې موږ پرېږدئ خپلې لوبې ته، موږ یې طالبانو سره لوبه کوو، تاسې موږ خپله، تاسې به کله کله لیدلي وي د ارګ د خیاطانو نه به کله کله دا خبرې راوتې، دا خبرې به د دوی نه راووتې، ځکه دا به هلته د مجالسو خبرې وي، مجالسو کې به، په مجلسونو کې، په میټنګونو کې به امریکایي نظامیانو دوی ته ویل، د دوی نه به دا خبرې کله کله راووتې، دوی به ویل چې دا لوبه ده، تاسې به وګورئ چې طالبان به داسې ښکیل شي، داسې به طالبان بګیل شي، داسې به طالبان راګیر شي په دې لومه کې چې بیا به طالبان ځان نشي خلاصولی. بس دا د طالبانو د نابودۍ خبرې شروع دي، دوی به دا ویل، ځکه امریکایي جنرالانو دغې پوچ مغزو دي، د چرګانو مغزونه دي، د چرګو دماغ دي په سرونو کې، امریکایانو به دوی ته دا ویل، امریکایانو دوی دوکه کړی، وی غولول تر دې حده پورې چې د شپې د باګرام نه دوی تښتي، دوی خبروي هم نه، بیا د تښتې نه وروسته امریکایان خو وتښتېدل. اوس بیا امریکایان غواړي، امریکایي جنرالان غواړي چې دغه خلک په طالبانو تر مرګه پورې ووژني. یعنې اوس بیا وعدې ورکوي چې موږ به په B 250 نه بریدونه وکوو. پرون تاسو د مجاهد صاحب خبرې واورېدې چې کله پرون د امریکایانو نه غږ شوې ده، امریکایانو ته ګوتڅنډنه شوې ده چې تاسې ولې د B 250 بریدونه کوئ، دا کار تاسې ولې کوئ. امریکایان منکر شوي دي، امریکایان وایي چې موږ دا بریدونه موږ نه دي کړي، موږ یې نه کوو. یعنې د ډاره منکر شوي دي، د ډېر ډار او د روب د وجې نه دوی منکر شوي دي. دا ولې؟ بالکل قاري صاحب، د تاسو د خبرې په تایید باندې یعنې دغه امریکایانو دوی ته داسې وعدې هم ورکړې وې چې مقصد تاسو بیخي مطمئنه سئ موږ طالبانو سره لوبه کوو، دنیا هغه کوو، غلطوي. دوی نه به هم همدغسې خبرونه لیک سو. د نن د غونډې بعضې تصویرانې دي ډېر په زړه پورې دي، خاص کر دا پاپ سالس د ناټو د امریکایانو پخوانی جاسوس او اوسنی رزیل شیطان هندو بچه، دا ډېر مایوسه ده. جنرال دوستم نه خیزه کور ونیو، شبرغانې تې ونیو، آسونه یې زه وایم چې دا د ارګ په پاڼه دغه انځورونه چې نشر شوي دي، دا به ځین چې دوی قصدن د مسخرې دپاره به یې پسې نشر کړي وي. ټول بیچارهګان داسې ناست دي لکه په کور کې چې ښه درانه درانه غمونه پېښ وي. دغه وګوره، دغه د طالبانو ډریور، د طالبانو
او ډریور مسکین چې د دوا پیسې نه درلودلې خېټې ته یې وګوره قوارې ته یې وګوره اوس څنګه نېشه ناز ده دا بل او څنګه لرې لرې ناز دي له کرونا نه هم ډارېږي یو بل عکس فاصله مراعات کړې ده فاصله مراعات کړې ده ګل مرجان د امریکانو د ناټو د سکاټ میلر مفتي ایمان په ډالرو باندې وپلوره د اشغال زیږنده په نیم پغمان قاري صاحب محترم د غصب کړی ده د بنګلې بلډینګونه جلال آباد نیم ننګرهار غصب کړی ده د غصب لمن ان تر پنشیر او تر پروان او تر مزار رسیدلی ده دا سړی وګوره د لونګۍ ته وګوره د پوزکي خولۍ ته وګوره چې له عربو نه له عجمو نه د وا معتصما په نامه څومره پیسې راټولې کړلې او نن خپله په کومو جنایتونو کې ښکیل سو د مایوسۍ خبرې هم نسي کولی قاري صاحب په ژبه یې مهر لګېدلی ده اوس هغه فتواګانې نسي ورکوی طالبان په څلور لارو کې را ځوړند که زویم دا ټول که وتښتي قاري صاحب محترم لاړ شي دغه پاپسیاب به کوم هیواد ته پناه وړي زه دې ته حیران یم او یوه خبره ته د بل هم متوجه وي ګوره دا لایف دوی ګوري هم ډېر په پابندۍ دا زموږ لایف دوی ګوري ډېر په پابندۍ ګوري زموږ لایف ته څه وایې چې خبرو سره لږ احتیاط وکړې چې خفه نه شي لږ احتیاط کوه ده دا محقق ګوره قاري صاحب د خبریال د دوو سوالونو جواب یې نه درلود وایي تا ځان نه څارندوال جوړ کړی هغه ورته وایي چې په کوم ځای حاکم یې کوم ځای کې د ساحه د نفوذ ده یو جي کې خو ده نوم خو یې ځکه نه اخیسته چې هسې نه طالبان یې سبا راپسې والوځوي نو بیچاره د خبریال له پوښتنه وتښتېده او همدغه خبریال چې کمرې بندې کړي خدای څه به وسره کړي وي مایکونه یې خطا که همدغه خلک راځي طالبانو ته به په هر جلسه کې سرانتان کجاست رهبرایتان کجاست طالب ده کجاست ما کجا برم مذاکره کنم آدرسش معلوم نیست طالب پنجابی طالب آیسای طالب پلانو خپل دغه د نن بیچاره دوه خبرو جواب نه لري بل دی بشرمۍ هاده قاري صاحب محترم ما زه اکثره د اسلام پالو مبارزینو طالب پلاو خلکو ټویټر فیسبوک اکاونټونه څارم خاص کر په دې ورځو کې یو نیمځي کې چې فتح نه وي راغلی یو څوک وای پلانکی جای فتح سو لاندې 20 کسان د اسلام پلاو ورزي چې ګوره دا خبره تایید شوې نه ده دا دروغ د ډیلیټ کې یعنی دوی د ادنا طالب پلاو په یو پوسټ باندې چې هغه حقیقت نه وي پېشرمېږي نه غواړي چې دا دروغ خبر نشر سي د دوی رجسټر اکاونټونه د ارګ رسمي ویاندویان وزیران راجګیږي وای بي 250 په شبرغان کې بمبار وکړ 200 طالب کشت در حال کې چې په شبرغان کې چا وای دازم نه کړي دوی دومره به شرم خلک دي خاص کر دا د پړپاله دغه اوس په دې ار کې ناز دا اوس د وزارت خارجه نه وای ویان د ګړپال څخه ما یو ټویټ هم وکولو روح دې شارټ وی نو په دې ګرمو حالاتو کې دغه بيخي خپ د نشته نو د ګړپال ځان باج کا اصلا بختور په ځکه قاری صاحب سره دې څلويک زره کمانډویان چې وایي طالب د دا خوب نه ویني چې ولایتونه د سقوط کې نو اوس به خبريالانو ته څه ویل ځان هغه زه په دې ډایرکټ ځان بچکه نو افغان سرتیره مهرباني وکړي افغان سرتیره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم سلام سرتیره په خیر راغلی لمبرونه خو ګوري په دې سکرین باندې قاری صاحب ته جنرال صاحب تاسو ته او شاهین صاحب ته سلامونه او نیکی هیله وعلیکم سلام دغه لمبرونه د دې لپاره موږ تاسو ته کړي سرتیره چې ژوند محفوظي لمبر د سره صاف کا نرغوند میسج کا او ځان لدې کړهونو نه خلاص کړو جنرال صاحب د قاری صاحب نه یو دو پوښتنې لرم مهرباني اوله پوښتنه د بولدک په باره کې دا چې ډېر عام خلک افغانستان خاوره کې بند پاتې دي او مشکلات ډېر زیات دي چې د دې په باره کې تاسو څه جدي اقدام څه غم کړی کنه او دوامه پوښتنه مې جنرال صاحب دا ده څه مشکلات دي وروره
کوم ځای کې مشکلات دي؟ سپین بولدک کې جنرال صاحب دا لاره چې بنده ده افغانستان خاوره کې بند پاتې دي، د دې مسافر چې کوم خلک راځي. هو او دوامه پوښتنه مې دا ده جنرال صاحب د قاري صاحب نه چې دا کم زندانونه چې ماتېږي د دې سره چې دا جنایي مجرمان یو ځای خوشي کېږي، آیا د دې په اړه تاسو څه پلان لرئ؟ قاري صاحب محترم، دواړه سوالونو ته جواب خو دغه یو شی مهمه ځکه ده چې ما ته پوښتنه پیدا شوې ده په دغه زندانونو کې داعشي بندیان دي، د دغه په اړه مو کوم تصمیم نیولی دې ته متوجه سوي یاستئ که نه؟ دغه نکته خو مهمه ده. پرون داسې دغه موضوع د ملګرو راپورته کړې هم ده، انشاءالله دې نه وروسته به ملګري ورته متوجه وي نظامیان چې په دغه زندانونو کې خو یو جنایي بندیان دي، یو داعشي خوارج دي. نو داعشي خوارج خو باید په هیڅ صورت ونه وځي د زندان نه خلاص نشي، بلکې باید ځای په ځای ووژل شي، د دوی علاج مرګ د باید هملته قتل شي، ودې وژل شي. زندانونو ته دا خلک بېولاسې وخت ضایع کول دي، په دوی باندې ډوډۍ خوړل. موږ په کتاب کې بیا دا خبرې نشته، موږ خو بس لنډه خبره ده. دا خلک د هملته ووژل شي، زندان ته دې هم نه وړي. جنایان چې دي په بېګا داسې مجاهد صاحب نه ما همدا پوښتنه وکوله چې دا جنایي بندیان ولې خلاصېږي. ده وویل چې په ځینو ځایونو کې موږ زندان ته رسېدګي زموږ مجاهدین نه وي رسېدلي چې هغه دولتي عسکر تښتېدلي وي، د کابل ادارې عسکر تښتېدلي وي. ځینو ځایونو کې بیا داسې وي چې حالت جنګي وي، بندیانو دروازې ماتې کړې وي، نو که دوی سره موږ برخورد کوو په یو بله جنجال کې ښکېلېږو، نو دې وجې نه بندیان هغه شي. دې نه وروسته به توجه کېږي. اوس الحمدلله په فراه باندې بریدونه روان دي، فراه ښار ته مجاهدین نتلي دي، همداسې په نورو ولایتونو هم عملیات روان دي. مزار ښار ته مجاهدین نتلي دي، نږدې دي. نو انشاءالله هلته هم د محبسونو دپاره یو نظم نیول شوی ده. او د داعشیانو په اړه باید ملګري متوجه وي، نظامیان باید دې ته متوجه شي چې د زندانونو نه داعشیان باید ونه وځي، داعشیان باید خلاص نشي. دغه خلک چې دي دا د امریکایانو د کابل ادارې د ملي امنیت یوه ملیشه وه د دوی، او د دوی په توسط یې په کابل کې ډېر بې ګناه خلک ووژل، او داسې بریدونه یې د دوی په توسط وکول چې هغه اصلا د اسلام سره اړخ نه لګوي. او 4-5 کاله مجاهدین د مصروف وساتل په د کابل ادارې پلان همداسې و. نو دې ته انشاءالله توجه کېږي په راتلونکي کې. مبین صاحب په الله مسپارم، زه هم دومره در سره وم، په الله مسپارم. یوه ویډیو ده، دغه ویډیو د هغه وګوره د سمنګانو په سمنګانو. بلکل د سمنګانو هغه د ملي امنیت ویډیو مو واچوه، هغه د ملي امنیت مدیر څه ده هغه نن چې تښتېدلی د هغه ویډیو مو چې زه تا ته درلیږم، هغه د ملي امنیت مدیر ده، هغې ویډیو هم درلیږم، هغه مو واچوه. د ملي امنیت مدیر ده، وایي چې طالب ونیسئ، موټرسایکل یې تاسې شي او هغه د غذا به وي. دا هغه خبرې به تاسو ته یاد وي. هغه خو نشته که نه، تښتېدلی ده. هغه سمنګانو کې وختار شو چې سرش بزن موترسیکل شبیگی زه به دغه ویډیو وچم ورونه وګورئ. طالبان راځي د ولس د سمنګان څه رقم ورته خوشحاله دی، ځکه چې د ولس دونه د دغه دولت او د دغه امریکا نه په تنګ و چې په غېږ کې نیسي او ورژاړي. تاسو وګورئ دغه صحنه د اساسي نه ده، د کوم فلم نه دی، د واقعیت دی. مجاهدین صاحب شاهین صاحب شاهین صاحب د شیراقا بیانزی په نوم سټوډیو کې لاندې یو کس د شیراقا بیانزی صاحب امریکا میشته سیاستوال او د چارو کارپوه شیراقا بیانزی صاحب هغه بیا راپورته کوي در سره لاندې په سټوډیو کې شیراقا بیانزی صاحب په نوم یو کس ده هغه در سره راپورته کوي. شیراقا بیانزی صاحب تاسو کولی شئ آزادانه راشئ، د امکار نه هیله کوو چې سټوډیو لږ پاک کړي. ډېره مننه خالد صاحب. دغه ویډیو دې راولېږله خالد صاحب، زه به هغې کې به سمه تاسو ووسئ.
ته میکروفون کرا چې وروره وغږې ته میکروفون خراب دی ته دغه بله ګوشکي سلام وغوښه علیکم بېلین د ګوشکي وغږې زما آواز درځي هو غږېږه وروره ښه زما اول خو یو هیله ده د جنرال مبین نه چې د دې نه دا چې اکثر سوال د دې نه وشي که نه نو دا ډېر په بده لهجه کې لکه عام وګړو ته افغانانو ته جواب ورکوي یعنې دا یو هوسټ دی کوربه دی د دې سټوډیو او موږ چې یو دلته راځو سوال دپاره نو موږ به هر رنګه سوال کوو نو دې نه شمه په همدغه لایف کې چې هغه سړي ماته د خور او مور کنځلې وکړې ما جواب ورکړه ما غلطه خبره وکړله بدې کړي نو ته راځې ما ته وایې قربان دې شه موضوع باندې خبرې وکړې هغه ته دې څه نه ویلې ګوره خبرې ته غوږ شه خبرې اول ته خبرې ته غوږ شه ما خور او مور په سرک نه ده پرته چې دلته خلک راځي کنځلې کوي طبعا به زه هغه جي ته فشار ورکوم چې دی پرې دردېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم موضوع ته قربان دې شم په حدیث خو دې عمل نه ده کړی کنه مهرباني وکړئ موضوع ته راشئ خیر موضوع ته راشئ موږ شپږ کاله له دغه شیونو سره لاس او ګرېوان یاستو مایک دې بند مایک دې بند اول په حدیثو عملو کوي قربان صحیح ده موضوع ته راشئ قربان دې شمه زه یو خبره ستا د دې خبرې په جواب کې کومه د زما ګیره چې ده دا ته دې ته حدیث وی او که سنت ورته وی او بیا سنت په کومه درجه کې راځي هغه یو بېله موضوع دی هغه اوس نشو څېړلی اوس به خبره د دې وکړو چې زما یو سوال دی او موضوع همدا دا سوال مې دی چې بیا خاص طور پر د قاري خوستي نه زما دا سوال دی چې موږ به داسې فکر وکړو داسې اټکل به واخلو چې زه داسې وګڼم چې اشرف غني تاسو لکه د ډاکټر نجیب په دار کې وخېژاو او دلته په افغانستان کې طالبانو حکومت شو نو او تاسو راغللی نو زه تاسو نه یو ډېر یعنې زما دا سوال اکثر په ذهن کې راځي چې دغه تاسو خو چې کوم مشران دي که نه لکه داسې وګڼه ستانکزی صاحب دی کوڅه دی هغه په دغو کې چې کیني په دوحه کې چې ناست دی کله چې هغه خبرې کوي دومره احساساتي کېږي چې هغه خپلې خبرو طریقه هم نه ورځي نو دغه تاسو لږ صبر وکړه بې ادبي مه کوه ستانکزی صاحب زموږ ویاړ ده زموږ اتل ده ستانکزي صاحب خر په ونه نه ده خېجولی ستانکزي صاحب شعرونه نه دي لملمه کړي ستانکزي صاحب د توپ مرمۍ نه ده راخړولې ته د خپل زناورو ته لږ زره ګوته ونیسه یو ګوته بل ته نیسي څلور د ځان ته کېږي حضرت علي ته نواسای خدا نه دی ویلي عجیبه منطق دی تاسو والا موضوع خو د مونږ دا نه ده ستانکزي صاحب به ډېر په احترام باندې نوم اخلي هغه زمونږ اتلان دي هغه زمونږ هغه ډیپلوماتان دي چې د امریکا اویا کلن ډیپلوماتان نظامیان ګونډه کړل په همدغه قطر کې انډرسټینډ خپل سوال به وکړم دا دنیا چې دا زمانه چې دا د ټکنالوژي زمانه ده دا د اکانومي زمانه ده دا د انفراستراکچر زمانه ده دې کې تاسو څنګه به د نړۍ سره سیالي خپله برابره کوئ څنګه به تاسو دنیا سره او تاسو په رسمیت باندې نه پېژنئ صحیح یو دقیقه صبر وکړه اوس لږ اوس ماته د ټکنالوژۍ په زمانې کې د کوم شلډازی جوړ کړی ده کوم موټر دی جوړ کړی ده کوم بایسکل دی جوړ کړی ده مبین صاحب بایسکل موټر سایکل خو پرېږده ستا د ټکنالوژۍ په زمانه کې تا څه کړي دي ته په کومه ټکنالوژۍ نازېږي تا څه کړي دي خار دې په ونه خېژولی ده خار یې په ونه خېژولی تاسو سره موږ تا سوالونه وکول لطفا که تاسې مناظره کوئ دلته مناظره مه کوئ دا د مناظرې ځای نه ده بس تاسو سوال وکولو چې موږ به اوس ځواب درکړو ته د کومې ټکنالوژۍ خبره کوئ په 100 کلونو کې تاسې څه وکول کومه ټکنالوژي تاسو ترلاسه کړه په 100 کلونو کې تاسې ته په چیلنج وایو موږ په 100 کلونو کې تاسې یو مسلکي انجینر روزلی ده په 100 کلونو کې تاسې کوم کار کړی ده کوم داسې کار تاسې د ملت ته کړی ده په میلیارډونه ډالر تاسې ته راغلل په میلیارډونه ډالر 4.8 میلیارډ ډالر خو یوازې ستا په اردو مصرف شوي دي 4.8 میلیارډ 4.8 زره میلیونه ډالر دا ستا په اردو مصرف شوي دی اردو دې نن ګوره د طالب په وړاندې وسله په ځمکه کې ږدي او تښتي ستا فوز وګوره 100 کاله ولې تا څه کړي نه دي ته د ټکنالوژۍ او د انفراستراکچر خبرې کوي تا د ملت ته څه کړي دي
دا 4G انټرنیټ دا تا راوړی دی که څنګه دا د تلویزیونونو د ګډا ډانسا دې ته که ته ټکنالوژي وایې خو دا خو ټکنالوژي نه ده په تلویزیونونو کې د فحش او د ګډاګانو د ډانسونو خپرول دې ته لکه تاسې ټکنالوژي وایې دوی د اریانا سعید په سټیج ګډېدلو ته ترقي وایي دې ته ترقي وایي دې ته ټکنالوژي وایي تاسې څه کړي دي کوم کار تاسې کړی د کابل د ننه سړکونه هم تاسې پاخه نه کړل کابل کې خلک چې اوبه باران وشي کشتۍ کې چلیږي دومره اوبه روانې وي په سړکونو په 100 کلونو کې تاسې لاړ شئ د ګاونډیو هېوادونو ته خو لږ لاړ شئ لږ خو هغې ته سر جواد کوئ تاسې خو لږ د هغوی حالت د خپل حالت سره مقایسه کوئ په میلیاردونه ډالر تاسې وخوړل په میلیاردونه ډالر هیڅ کار تاسې ونه کول تاسې یوازې خپلې خېټې ته کار وکولو زه په قسم سره ویلی شم که چېرته تاسې د کفر ته د دیموکراسۍ ته هم په وفادارۍ سره کار کړی وای تاسې به اوس ډېر څه کړي وای خو تاسې د کفر ته د دیموکراسۍ ته هم په وفادارۍ کار ونه کولو جنرال صاحب زه نه لاړم خو لوی الله مو سپارم السلام علیکم په الله مو سپارم عزتمن شیخ قاري صاحب محترم واچه دبي ویډیو شاهین صاحب سړی خو ډېر احساساتي ساخر پسې ګوته داسې کولی دا څه معنا ټکنالوژي لږ سیامدې ته وایي داسې کوي ټکنالوژي دغه ته وایي چې اخره کې من سرباز از این وطن من از این وطن و تو مقام از این وطن با مفتی خود با منصوبین امنیت ملی با پلیس با این رسما دستور است که هیچ طالب را کس زندان ما نبره ما میمان کار نداریم در زندان ها بکش سلاح شستو موترسیکل شستو حریت و آزادیش مال تاریخ افغانستان بیخیسه است آقا کجا هستی زتی کتکه کجا هستی آقا درکی تو بیخی نیست ما فهمد متسکل هم آوردیم تفنگ هم آوردیم رنجرهای دوستم هم گرفتیم اسپایش هم گرفتیم خانهش هم گرفتیم کجا هستی کجا که ریختی بالا دمی کلی کٹید شو گومیشوره کجا هستی صدایتون هم لمبر واتساپ تان بند است یک دفعه با صدایت بکش از کدام غار برآمده بودی سلاح طالب و موترسیکل طالب و ناتو پدرش گرفتن تانیست تو با کشتن کسی را نترسان کجاستی او دبسر او گومیش پاکستانی کلیت سایک خو گواره کجا گریختی understand دا له بل ویډیو راغله جنرال صاحب دا وروه دا له څه ویډیو کې دا خلک باید افشا شي خلک دا جنرالان دي کلر سایک خو گواره گفایت سایک گوزو میدانم بازیلا کدی کجا گریختی از کدام سوراخ روبار سرت کشیده بودی واچا بل ویدیو من مولوی عبدالرحمن رو برای شما والی نام نهاد معرفی کنم این پیشنهاد بگیر است که من در قندوز بندی کردگی از تو حکومت رحم کرده این اعلان کرده بگیر تو خو من میشناسی باز بگیر هستی حالی که مجاهد در پالی ایستان است گفتی به بچه های جوانات می کوچه والا که سر جنب هم بگیریم به جانتن پیش ما نمیتی زنده باد مجاهدین و باشندگان ولایت سمنگان زنده باد مشاور صاحب زنده باد نظام جمهوری اسلامی افغانستان مرگ به غلامای پاکستان مرگ به طالب تروریسم مرگ به قاتل ملت زنده و پاینده باد مجاهدین و مقاومتگرانی که در ولایت سمنگان و سراسر افغانستان برای حریت بیرق و پرچمی که مزین است با کلمه الله اکبر ناسه ولینو کجا هستی بچیم در کدام سوراخ در آمدی برای با مردباد و زندباد کسی را کشته نمیتانه نرستی در میدان نبرد بیا چوچه خوک کلیت سایکو ریشت سایکو دریشیت سایکو پف زدنت سایکو با پف نمیشه پف نکو یخ است نرستی در میدان بیا
کجا گریختی؟ مردم غریب سر مردم میکشی، ملت سر مردم میکشی، میخوای که شهرهای افغانستان رو ویران کنی. این کرکر خود دوستم هم میکرد. دیگه وقت شما رفته، دیگه وقت نیست که شما مردم به نام پنجابی و به نام پاکستانی فریب بتین. به مردبات و زندبات هیچ چیزی نمیشه. بلاد په دا دومره سارسه لکه دی خگ غونده. تیار پاکستانی میخه، دریشی ته وګوره، قوارې ته دی وګوره، شکل ته دی وګوره، غرتو ته دی وګوره، له کومې سوري نه چې راوتلی وې په مردباد او په زندباد باندې څوک نشي ماتولی. دا کوم منطق دی چې ته راځې بکش موټرسکلې ونیسه؟ دا موټرسکل نیول دومره اسانه نه دي. غویه اوس هغه وختونه لاړل چې 52 هیوادونه دې راوړل، دریشۍ نه دې خپلو شرمېږه. جنګ چې څوک کوي هغه په میډیا باندې غرتې نه ولي، هغه دا خبرې نه کوي. ته نه جنګي قمندان، نه د شکل د قمندانانو ده، سر کې د بوس دي، نه انسانیت دې زده ده، نه د خبرې زده دي، نه د سړیتوب زده ده. خلک چې راځي بیا نیوکې کوي، دا څه شی دي؟ ما ته چې سړیتوب ښیې، سیکولره، سکشویه، ټامي، دغه سپي دې در مانې که چې دا چغې وهي چې بکش بکش بکش. داسې بکش ارزانه ده. بکش خپله په سوړه کې نه نو د خلکو ته وایه بکش. ګوره عسکر جانه، بکش مکش به نه کوې، نر غوندې راځه ټوپک دې راوړه له خپلو ورونو سره یو ځای سه. دا هغه خلک دي چې تا ته ډوډۍ نه رسېږي. ورسه د دوستم په کور کې دا اوس اسونو ته بادام ایښي، چارمغز، کاجو، ممیز اسونو ته ورکوي او ته په خپل جابي چای په سنګر کې خورې. د دوستم د یو اس مصرف د ورځې 10,000 افغانۍ ده. د یو اس مصرف یې طالبانو نیولي دي. هغه لسګونه ضد زرې موټرې په کور کې وو، سره زرو په کور کې، اپارتمانونه دې ولیدل، د دوی عیش او عشرت دې ولیده. عسکر جانه تا وژني، تا د قومیت په نامه د پنجابي سره د مقابلې په نامه، پنجابیانو سره خوا د دوی کمنډویان دې ولیده، بهت شکریه چغې څه وهلې. انډرسټینډ ورکه دې ته واخ ورکه شاهین صاحب. بکش عسکر ته وایي بکش. شاهین صاحب د دوی اسونه د بادام او کاجو خوري، خلکو ته وایي طالبه بکش. دوی د بېغمه په اروپا او په امریکا کې د بچي عیش او عشرت کې شرابونه او ټرې دي وهي. مهرباني وکړه وروره. جبیر خان وروره مهرباني وکړه، غږیږه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني وکړه، غږیږه. زه وروره د خیبر پښتونخوا نه یم او مبین صاحب ته سلامونه وایم او ټولو ملګرو ته. وعلیکم السلام. الله مقدر کوم تاسو ته سلامونه وایو، احترامات مو منئ. الله دې تاسو ژوندي لري، الله دې مونږ او تاسو په یو اسلامي نظام ونازوي. بس الله دې دا کفار ختم کی. نو بس دغه لنډه او ګنډه خبره، مونږ او تاسو مسلمانان یو، پښتانه به په جای پرېږدو، پنجابی به په جای پرېږدو، عرب به په جای پرېږدو. مونږ مسلمانان یو، ورونه یو، یو د بل په درد باندې دردمن، په خوشحالي خوشحاله یو. او هر څوک چې د طالبانو ملاتړ کوي په سر سترګو، ولاو که یو امریکایي کوي، یو اسرائیلی کوي، زمونږ د زړه سرونه دي. دغه چې دوی دا د پی ټی ایم او د دوړ او موړ او د خنزیرانو په خولې کې پړي وراچولي دي. او وروره جمهوریت پرون له کمونیزم سره ولاړ وي، مړې سترګې دې ونیول، مجاهدینو کابل فتح کړ. نن له امریکانو سره، له جمهوریت سره، له سیکولرانو سره ولاړ وي، مړې سترګې دې اوس نیولې دي. برنال درته لیږو، اوس د بیا طبیعت خرابه ده. مجاهدینو کابل فتح کړ، د الحمدلله روان دي. چهارسیاه، خاک جبار، کمپنۍ، خیرخانه،
غومبر وی طالبان بیغامه دي دفاع د وزارت مخکې له راکټ لانچرو سره ولاړ دي نو تاسو نجار سم نو خو بل هم راغی د عراق بیرغ اچولی د وروره موږ خو عربي پروګرام نه ده نو محب الله انتظار سره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ استاد جنرال صاحب تاسو محترم شاهین صاحب او درندیش صاحب ته سلامونه احترامات تعالی مو ساتله مو حفاظت وکړه جنرال صاحب محترم د اسلامي امارت د زعیم امیر المؤمنین د دغه خواخوږي او د افغانانو د پاره د اخلاص دا یو ډیر یو غټه فیصله و چې د وکړه د افغانانو په باره کې ځکه دغه افغانان چې دي دغه 20 کاله هغه څوک چې د اشغال په لمن کې رالوي شوي او تاسو جنرال صاحب محترم هغه ویډیو به لیدلي وي ټول وطنوالو چې یو شینواری دی هغه دغه ته وایي ترجمان ته انګریزو سره ناست دی هغه انګریز ته وایي چې ترجمان ته وایي چې د انګریز ته ووایه چې ولاکه چې تر څو امریکایي ته باندې څوک ټوپک ونیسي ولاکه نه ښځه پرېږدم نه مو پرېږدم هغه جلال باچا نومیږي جنرال صاحب محترمه دوی دومره غلامي وکړله دغه خلکو ته به معاف او بخشش کیږي هغه څوک چې اوس هم دغه ویډیوګانې د دوی د شرم د پاره دوی ته حیا پکار ده چې په دومره بې شرمۍ باندې دوی دومره بې شرمي وکړه داسې غلامي وکړه چې د افغانستان په تاریخ کې شاه شجاع په والله کې داسې غلامي کړي لکه دې خلکو چې وکړه او بیا د دې مسخرې ته جنرال صاحب محترمه وګوره چې دوی په یوه نومره ځمکه باندې چې هغه لا ځمکه معلومه ده چې په کوم ځای کې به ورکړي یو نومره ځمکه باندې دوی سره 6 میاشتې به د اشرف غني سره دوی تعهد کوي او بیا نننی جنرال صاحب محترم نننی حال خو په ارګ کې ولید بیا د ارګ د وتون وروسته هر یو بیل سفارت ته تللی دی او د سفارت د سفیرانو سره کتلی دي محب الله صاحب یوه دقیقه دا هغه سلاوي چې د وطن د وژلو دپاره کفارو رالیږلي وي طالبانو دا ونیولې د بیت المال ده د غونډې ساتل کېږي د وطن د دفاع دپاره نه د افغانانو د وژلو دپاره هر چا باندې چې وطن ګران ده چې وایي چې سر یا وطن یا کفن مهرباني دې وکړي چې کله نظام تغییر وکړي را دې شي عسکر دې شي په هر سرحد کې چې غواړي عسکري وکړي عمل د عسکري وکړي که چیرې دی ریښه وطن پې ګران او که چیرې په دی باندې شخص ګران وي دا سلاوي په خیر سره قندوز کې نیولې د ویډیو موږ ته ولېږله د موږ همکار هر شاهین صاحب منم د په خدای دا ما لا واتس اپ ته ورټي وخت کړو بیا ضرورت دا لکه بادرنګ د سینې ولې د شاهین صاحب دا سلا طالبان له کومه کوي کدي دغه سوال جواب دراکه او په مستند ډول درنه غواړم دا سلا لکه چې پنجاب ورکوي یو رب دا ویډیو وګورو ډیر خلک د سوال کوي چې د تاسو اکمالات د کومه کیږي د سلا تاسو څوک درکوي د تاسو دغه کلاشینکوف ټوپک د کومه کوي د ټانګونو خبره ټانګو کې ده نو دغه له وګورو دغه سلا د ټیپر نه دی د شلغم نه دی د کچالو نه دی د هغه سلا د سلا جنگ اصلا په عقیده کیږي په ایمان کیږي په غیرت کیږي په همت کیږي په یو استقامت ولري تاسو سره چې دغه شیان نه وي چې اټوم بم هم په وګړه در باندې دربار کې مت منطقه نشي ساتلای او نه نیولای شي دغه طالبان چې راغلي چپلقې په پښو دي تاسو په هغه غړي بوردي وای موټر سکل شبيږي بکش او دا د دې بهترینه خبر د دې جنرال و دا د دې هغه ریکا درته مثلا منصب د خلک دوه تناسي او وها سر نیسه یو نفر په موټر سکل باندې سپور هغه بزی خپل کور ته ابو طالب نه نو ته دغه سر وای موټر سکل ته اخلي د چا سره چې موټر سکل هغه طالب دی دا وګورئ مو یو بل څه بیا ورته تا خبرې دا باندې به کومنټ ورکړي عین صاحب دام کرلی و که څنګه دا څومره ډیره ده ده شاهین صاحب 3000 میله جنرال صاحب د دوستم د کور نه دغه سلا راوتلی ده دوستم په کور کې خلک وړه ساتي غوړ ساتي چې تو درې ژمی روزي یخ روزي مو یو بل سبب نو هغه سلا راوتلی ده په ډیپوګانو کې
او ریښه درته هماغه د دغه آسو ته چې خلکو ډوډۍ ورکوله که هغه ډوډۍ یعنې دغه د آسو مصرف یې د شبرغان خلکو ته ورکړی نن به د دوستم قصر طالبانو نه وای نیولی خو دغه دوستم دونه ظلم د خپلو ازبکو ورونو سره کړی ده موږ د افغانانو سره چې هغه په خپله پورته شو د دغه پاچاهي دغه 40 کلنه پاچاهي د مځکې ورته راوویسته مهرباني انتظار صاحب جنرال صاحب محترمه دغه خلک چې دي د تاسې مخکې یادونه وکړه چې دوی هغه آسونو باندې دومره خرچه کوله چې دلته هغه څوک چې په دوی سره سر او سنګر وایي هغه کسانو یتیمان کونډې په هغه باندې زموږ زړه بدیږي په ښارونو کې لوی ښارونو کې راوتلي هغه کسان چې په جنګ کې ټپیان شوي تاسې به څو ورځې مخکې د رودات ولسوالۍ یو کس چې یوه زړه سپین سرې مور ده ورسره والله چې زړه هم پرې خوږېږي وطنداران هم دي نو هغه غریب راوتلی دی په داسې حال کې چې په میلیاردونو تریلیونو ډالر راځي او د شخصي جیبونو ته ځي هغه راځي او هغه په ښار کې سوال کوي او په ښار کې د ځان د بچو دپاره نفقه پیدا کوي نو په همدغه باندې ټول اسلامي امارت مشرانو د دوی دپاره دغه نمبر چې په سکرین باندې سي دغه ورته انتخاب کړي تر څو په هغه برخلیک اخته نه شي نو جنرال صاحب محترمه د دوی خو دغه دنیا کې مې دا ګوري چې دغه ملګري په دغه حال دي بیا چې کله د دوی چې په دې وطن باندې سر ورکړي بیا یې هغه کونډو نه جنسي رشوت اخیستل کېږي او غوښتنه ترې کېږي چې رسنیو په دې باندې د کابل د ادارې رسنیو بې شمېره راپورونه نړیوالو رسنیو راپورونه خپاره کړه ولې دوی کې دغه د خپل سړي باندې خو خپل غیرت دومره ګران ولې په د خپل غیرت باندې دوی دومره ننګ نه کوي تر څو دغه فاسد نظام نه لاس واخلي ډیره زیاته مننه انتظار صاحب له وضاحت نه مو شاهین صاحب وخت مو تمام ده که څه لرئ مهرباني وکړئ الله پاک مو عزتمن لره موږ سره مو په لایف خپرونې کې د ګډون کولو نه یوه نړۍ مننه لایف مو شیر که موږ سره کېناستلی زمونږ خبرې مو ونیولې خپله مو خبرې وکړلې خلکو سره مو خپل نظر شریک د کابل ګوډاګۍ ادارې په وړاندې له مقاومت نه هیڅ کله مونږ لاس په سر کېږو نه د دې دا نظام باید دا چارواکي دا فرسوده نظام دا دیموکراسي باید خپل سر وخوري د دعوت او ارشاد دپاره رسمي شمېرې دغه دي تاسو کولی شئ عسکر ورونو د پارلمان وکیلانو وزیرانو اشرف غني ټامیانو ټول کولی شي په دغه لمبر باندې رابطه وکړي او د دعوت ارشاد د کمیسیون مسؤلینو سره د هدایاتو مطابق عمل وکړي او راشي نو شټاسری صالح محب هغوی د زنګ نه وهي صرف میسج دی وکړي تنګول به نه کوئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته